السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول صحتمند یاستئ. موږ په دوه ځای کې لایف یو، هم په فیسبوک کې او هم په ټیک ټاک کې. نو زه نه پوهېږم چې اول دوی توجه ورکړم که اول دوی توجه ورکړم، خو بهتر دا ده چې دواړو توجه ورکړو انشاءالله. نن ما سره ډېر معزز میلمانه دي چې څېرې تاسو پېژنئ. اسامه جوهري دی او نعمت الله یعنې د عین چې باندې نور هم باید فشار راوړل شي که نه، ځکه دا نعمت ډېر غټ دی. نعمت الله اجتماعي دی. انشاءالله نن به ډیر مهمې پوښتنې جوابیږي، هغه پوښتنې چې تاسو اکثر ورسره په ملحدین سره مخامخ شوي یاستئ یا مرتدانو سره مخامخ شوي یاستئ. نو دغه پوښتنې چې تاسو سره وي دا ډیر مهم دی جواب د سره وي. دلیل دا دی ګورئ چې هر څه دپاره تاسو آمادګي نیسئ. طب دپاره کلونه درس وایي، د تکواندو دپاره ځان آماده کوئ څو مقابلې ته لاړ شئ. نو دعوت همچنان ټولز او اسباب ته ضرورت دی چې دعوتي اسباب او سوال ته سره وي. یعنې کیدای شي سړی به ډېر ښه عالم وي، دې معنا نه ده چې هغه دعوتګر دی، ځکه دعوت یو جدا سلسله ده او د هغه پوښتنې به مکمل په جدا ډول سره باید زده یې کوي، ځکه دا ټکنیک پورې هم ده. نو په همدې دلیل باندې زه به دغه میدان پرېږدم اسامه جوهري ته او همچنان نعمت الله اجتماعي ته چې دغه پوښتنې تاسو سره مطرح کړي او سوالونه ته جواب کړي او انشاءالله کمنټونه هم دلته ستاسو کوي نو دوی سره شریک کړئ او پوښتنې حتما دوی به جواب کړي. چون زه مطمئن یم چې زما پیج کې تاسو زما خبرې ډېر اورېدلې دي، حتما فکر کوم چې لږ به خسته کن شی به هم تاسو ته یم. نو دې دپاره زه میدان دوی ته پرېږدم چې دوی مخکې لاړ شي. اجتماعي صاحب محترم دا مایک واخله او بسم الله وکړه د پوښتنو ته. مننه. زه به پلار د ټیک ټاک کې وړونو ته ووایم محترم وړونو که ټیک ټاک کې زموږ ویډیو یا لایف پروګرام خراب سو اواز نه درتلی، موږ په فیسبوک لایف یو. رحمت الله نوروز فیسبوک پاینټ ته ورسئ وریا موږ لایف یو. که ټیک ټاک کې زموږ اواز نه درتلی، که مشکل راغی پشکې نو تاسو کوای شئ چې پر فیسبوک زموږ سره لایف یو ځای سي او زموږ پروګرام ووینئ. در مخه زه ټیک ټاک لایف راغلم او ستونزه پشکې راغله، ټیک ټاک ریپورټ سو، ملحدینو ټیک ټاک ریپورټ کوي او کار یې پرېښوي. که ځل بیا دا کار پرېږدي نو موږ پر فیسبوک لایف یو. دغه نن د الحاد خلاف چې موږ لایف راغلي یو، د ملحدینو ټولو سوالو ته جواب چې ورکوو، دا ټوله پر فیسبوک دا ویډیو به وریا لایف وي، وریا به ډاونلوډ سي، دا بیا موږ په یوټیوب چینل کې واچو او د دې به موږ تاسو ته ټوله مکمل بیا ویډیو در واستوو. تاسو یوټیوب کې هم کتای سئ، زموږ په فیسبوک باندې لایف هم کتای سئ. نن به د ملحدینو ټولو سوالونو جوابونه ورکوو، د الحاد به خاتمه یې انشاءالله او مرتدین ملحدین منافقین به شکست وي. مننه، جزاک الله خیر. سوالونه ستاسو سره دي. ګوله استاد محترم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. جناب اجتماعي صاحب الله مو خوشحاله کړي، مهرباني. سال اول دي سیاد مشري ژوند په خیر. شکر الحمدلله، د الله احسانات دي. تاسو خپل ښه یاست جناب اجتماعي صاحب؟ الحمدلله محترم استاذه. محترم ورونو دا زموږ تاسې ورور اسامه جوهري حفظ الله دی چې زموږ سره پر فیسبوک لایف دی، تاسې اواز اورئ. استاد محترم ماشاءالله یو ډېر لوی شخصیت دی. د ده څخه به اول سوال وکړو. ستاسو څخه اول سوال د ملحد له طرفه راغلی دی چې ملحدین وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه په 6 کلن کې له بیبي عائشه رضی سره واده وکړي. دا د ملحدینو اعتراض، اول اعتراض او سوال دی. السلام علیکم جناب اجتماعي صاحب. تر ټولو اول تاسو او ټولو اوریدونکو ورونو ته دوستانو ته السلام علیکم. او ستاسو د سوال په طرف باندې راځم. دا سوال چې دا پخوانی شبهه ده، یعنی ډېر وخت راهیسې موږ تاسو کتلی شو تقریبا چې د 1.5 کلونو راهیسې مستشرقین په مختلفو ځایونو کې د دې ذکر کوي په خپلو کتابونو کې. جیفري دی، یو دی، بل دی. بیا د هغې نه بعد چې د ملحدینو د هغه مستشرقینو دا سوال راخیستی دی او په دې طریق باندې کوشش کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقي ژوند یا اخلاقي شخصیت چې دی هغې ته صدمه ورسوي. خو دا ناممکنه خبره ده. تر ټولو اول خبره دا ده چې د دې سوال یو څو بیکګراونډ دي یا یو څو ریزنز دي شاته چې هغې باندې پوهېدل لازمي خبره ده. وختي نوروز صاحب یو خبره ذکر کړله او هغه دا ده چې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره نکاح کولو، نو په هغې وخت کې 6 کاله عمر او بیا چې کله واده کوو یعنې رخصتي کېدله نو څو کاله عمر یو؟ 9 کاله عمر یو. دا یو خبره. دویمه مهمه خبره دا ده چې په دې ټول اسلامیک دغه کې که موږ تاسې چېرته وګورو نو
په هر کتاب کې د احادیثو په کتاب کې هم ذکر شوی دی، د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په سیرت کې هم ذکر شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هم دا خبره ذکر شوی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 کلنۍ کې چې کوم دی هغه رخصتي شوی ده. نو که چیرته دا یو منفي پوینټ وي یا داسې یو پوینټ وي چې دا غلط پوینټ وي، نو دا به نه ذکر کولی مسلمانانو یا علماو به نه ذکر کولی، خو دا چونکې منفي پوینټ نه دی او نه دا داسې پوینټ دی چې په دې باندې یعنی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعلاذ بالله په دې ځای کې اعتراض کېدلی شي، دا ناممکنه خبره ده. تر ټولو اول خبره دا ده چې هر کله موږ یو څیز ته بد وایو چې دا کار بد دی یا دا څیز بد دی یا دا رواج بد دی یا دا خبره بد ده، نو دا په 2 طریقو باندې کېدلی شي، بلکې په 3 طریقو باندې کېدلی شي. اول نمبر باندې یو څیز ته چې کله موږ بد وایو نو هغه به خامخا لکه موږ مسلمانان یو نو موږ د دیني نظر نه د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د سلف الصالحین او علما کرامو د هغوی د پوینټ اف ویو نه موږ تاسو هغه خبرې ته ګورو چې دا کار بد دی او که بد نه دی. صحیح ده. که دینی پوینټ نه موږ تاسو د سیست وګورو نو په دین کې څه شرط دی؟ په دین کې بلوغت شرط دی. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې کوم دی هغه عمر چې دی هغه بلوغت ته رسېدلی و، په هغه وختونو کې نه دا بلوغت داسې نه ده چې دا یو سپیسیفیک عمر وي او هغه عمر کې انسان بلوغت ته رسېږي، نه، بلکې دا عین ممکن ده چې یو انسان وي هغه په 14 کلنۍ 19 کلنۍ کې هم بلوغت ته ونه رسېږي، او دا هم عین ممکن ده چې یو انسان هغه په 7 کلنۍ کې یا په 9 کلنۍ کې یا په 10 کلنۍ کې یا 11 کلنۍ 12 کلنۍ کې دا بلوغت ته ورسېږي. نو دینی پوینټ اف ویو نه یا د اسلام له نظر چې کوم د شرط بلوغت ده، او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رخصتی په وخت کې چې ده هغه محدثین وایي او څنګه چې په هغه وختونو کې شاهدان په دې خبره باندې موجود دي چې کومې زنانه وي هغه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پاک له وایي چې هغه بلوغت ته رسېدلې وه. نو په دینی نظر نه په دې کې څه اختلاف نشته ده. دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه پریګماټیک سیستم دی، پریګماټیزم دی، یا مثال نتایج پرستی ده. نتایج پرستی معنا څه شی ده؟ نتایج پرستی معنا دا ده چې هر کله یو انسان د یو څیز په اړه باندې یو عقلي قیاس وکړي یا عقلي نظر یو څیز ته وګوري او د هغې په باره کې دا نتایج وسنجوي چې دا کار به روان وخت لپاره سم وي او که سم به نه وي، نو هر کله چې موږ تاسو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا واده وګورو په 9 کلنۍ کې چې دا واده شوی دی، نو د روان مستقبل لپاره یعنی پر روان وخت کې چې کوم دی د دې مثبت نتایج اپلای کیږي. څنګه مثبت نتایج اپلای کیږي؟ لکه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې واده شوی دی، هغې ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي، 200 شاوخوا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي. بیا دغه احادیث لکه د یو معلمې په څېر د یو استاد په څېر باندې نورو صحابیاتو ته ذکر کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصي ژوند په اړه باندې. یعنې مسایل یوازې دا نه دي چې موږ تاسو وګورو په د تجارتونو د معاملات، نه، ډېر مسایل داسې دي چې هغه د انسان شخصي ژوند سره د ښځې او د خاوند یا د مثال د جوړې ترمنځ یا د اولادونو ترمنځ یا مثال له خبرې د نظافت په اړه باندې ډېر مسایل داسې دي چې هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي او نورو صحابیاتو ته ښودلي دي. 200 احادیث چې دا په خپل ذات کې په زرګونو احکام دي، په زرګونو اصول دي، قواعد دي، قوانین دي. نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې دا کوم دویم صورت موږ تاسو بیانو د نتایج پرستی یا د پریګماټیزم لحاظ سره چې هغه هم صحیح ده، یعنی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ډېر یو مثبت اثر په اسلامي تاریخ کې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې موږ تاسو وګورو د صحابه په اړه باندې یا د صحابیاتو په اړه باندې مثبت تاریخ د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها. دریم نمبر باندې چې یو څیز ته موږ تاسو ښه او بد وایو نو هغه د معاشرتي ذهنیت په بنیاد باندې، لکه ډېر کارونه داسې دي چې زموږ استاد د معاشرتي ذهنیت په بنیاد باندې دي. اوس مثال د خبر یو مشر دی، هغه مشر ته یو څوک په ناسته باندې سلام ورکړي دا کوم غیر شرعي کار نه دی، خو دا د معاشرتي ادب خلاف کار دی. یو مشر چې راپاسېږي، یو میلمه راشي، یو مشر راشي، هغې دپاره موږ تاسې پاسېږو احترام دپاره، نو دا یو معاشرتي اصول دي، یو معاشرتي اخلاقیات دي. دغه معاشرتي اخلاقیات یا دغه معاشرتي نظر چې کوم دی دا په هغه وختونو کې داسې و چې په هغه وختونو کې به د خلکو ذهنیت څه شی و؟ د خلکو ذهنیت دا و چې 9 کاله 10 کاله 10 کاله 15 کاله 12 کاله دا د واده دپاره عام عمرونه. نو په هغه وختونو کې موږ تاسو د ډېر زیات مثالونه کتلی شي. د هغه وختونو کې د واده کم عمر څه شی و؟ وجه څه شی و؟ وجه دا و چې په هغه وختونو کې لایف ایکسپیکټنسي یا د انسان عمر چې دی کم و، هغه د 40 تر 40 کلونو ترمنځ و. یعنی هغه وختونو کې به چې دی قحطونه به راتلل، په هغه وختونو کې به وباګانې راتللې، په هغه وختونو کې به د صحت مشکلات و، په هغه وختونو کې به چې دی نور داسې ډېر زیات مشکلات راتلل چې هغه وختونو کې به د انسانانو د عمر ډېر زیات کم و. نو په دې خاطر باندې د هغه وخت انسانانو یا د پخوانۍ زمانې انسانانو به کوشش کوو چې څونه زر تر زره کېدلی شي، څونه په کم عمري کې کېدلی شي هغوی واده وکړي. موږ سره یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال نه دی موجود، بلکې موږ سره په اسلامي تاریخ کې ډېر زیات مثالونه موجود دي. لکه ابو عاصم النبیل وایي چې زما مور عاصم النبیل څه شی وایي چې زما مور په 110 کلنۍ کې 110 هجري کې پیدا شوه او هغه
او هغه بیا وایي عاصم النبیل وایي چې زه خپله بیا 112 هجري کې پیدا شوی یم 22 یعنی لسو نه تر 122 پورې 110 نه 122 پورې څومره فاصله ده 12 کاله فاصله ده لکه سیر اعلام نه بلکې د خبره را ذکر شوی د په اوم جلد او صفحه رقم 1400 او 22 بالکل استاد محترم आवाज راځي او आवाज راځي ویډیو دی او سم سو و سم ویډیو دی هنګ بس سیسوس आवाज هم دا غراز عبد الله بن عمر تعالی عنہ هغه چې هغه د خپل باپ د پلار په باره کې وای کنه عمرو بن العاص باره کې وای چې هغه صرف زمانہ څه زه د خپل پلار نه یوازې 11 کاله وړوکی وم هم دا غراز چې د هشام بن عروه وای چې هغه وای فاطمه بنت منذر سره ما واده وکړه یو زنانه وا او په دی واده په وخت کې چې د فاطمه بنت منذر عمر څه شو 9 کالو الضعفاء العقلي کې راځي خا عبد الله بن صالح هم د ډیر د په تاریخي لحاظ سره موږ تاسو حواله کتل شو لکه معاویه رضی الله عنه چې هغه دغه خپل لور چې هغه خپل لور واده څو کړنه کې کړه نه کړنه کې کړه ده سید عامر عبد الله بن عامر سره دغه واده کړه ده همدا غراز ډیر د سید امام دار قطنی ډیر خبرې ډیر د ذکر کړی دي احوال ذکر کړی دي نو دا یو عادي خبره ده دا په اسلامي نړۍ کې یا په اسلامي تاریخ کې دا خبره وا بل طرف ته کوم تاسو غربي تاریخ وګورو په غربي نړۍ استاد محترم आवाज مو بند سو سید اجتماعي صاحب اوس سم سو صحیح سو بالکل دغه راز په هغه وختونو کې موږ کتلی شو لکه ډېر د غربي طرفونو ته ډېر زیات بادشاهانو چې هغوی په وړوکي عمرونو کې واده کړی لکه کینګ ډینیس اف پرتګال چې کوم دی هغه یو زنانه سره واده کړی هغه د 12 کالو عمر وه هغې زنانه نومه سنټ الیزابت اف پرتګال همدغه راز ګریو لامو ریارو لارډ اف ایمالو اف فلوریدا یو باچا تیر شوی دی چې هغه یو 9 کلنۍ جنۍ سره واده کړی دی همدغه راز جین دریم نمبر باندې یو باچا تیر شوی دی په غرب کې چې هغه د یو 14 کلنۍ جنۍ سره واده کړی دی همدغه راز جیوانی سفروزا په نوم باندې یو باچا دی چې هغه یو 14 کلنۍ جنۍ سره واده کړی دی نو داسې ډېر زیات مثالونه موږ تاسو په اسلامي تاریخ کې هم لیدلی شو او په غربي تاریخ کې هم موږ تاسو داسې ډېر زیات مثالونه لیدلی شو چې یوې زنانه 12 کلنۍ 14 کلنۍ 16 کلنۍ کې چې کوم دی هغې سره واده شوي بلکې تاسو په همدې ویکیپیډیا کې وګورئ چې په وړوکي عمر کې چې په کومو عمرونو کې ودونه شوي او بیا د هغې سره چې کوم دی د هغې ولادت هم شوی حمل ته هم رسېدلی یعنې وجه دی ځکه چې یوه زنانه چې کله بلوغت ته نه رسېدلې هغه کله هم حمل مقام ته نشي رسېدلی حمل دغې نشي دغه کېدلی پرېګننټ کېدلی نشي نو په دې ویکیپیډیا کې تاسو سرچ کوئ په سوونو داسې نومونه تاسو ته راځي حتی یو تاریخي واقعه ده په تېره پیړۍ کې چې و 15 کلنه جنۍ چې کوم دی هغه حمل ته پرېګننټ شوې ده هغې حمل د بلوغت ته رسېدلی و همدغه راز 7 کلنۍ 8 کلنۍ 9 کلنۍ 10 کلنۍ 14 کلنۍ دا خو عادي خبرې دي نو ملحدین که چیرته دا اعتراض کوي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره په 9 کلنۍ کې واده کوو نو دا د هغه وخت د عرف مطابق خبره د خلکو ذهنیت داسې جوړو بل که موږ تاسو وګورو مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې یا منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې یو مقام هم داسې نه ده پرېښی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې هغوی په محاذ کې کینی بلکې همیشه دپاره کوشش کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې غلطه رویه اختیار کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بهتان ولګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسمه تورونه ولګوي خو چې هر کله موږ تاسو دا ټول اسلامي تاریخ وګورو یا د ملحدي د منافقینو یا د مشرکینو د هغه وخت اعتراضات وګورو نو پای کې موږ کله هم دا اعتراض نشو لیدلی چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 کلنۍ کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره واده کړی ده هغه وجه دا ده چې په هغه وختونو کې دا خبره عامه خبره وه عام عرف کې دا خبره شامله خبره وه صحیح ده او د هغې دپاره شرط څه شی بلوغت نو په دغه درې اصولو باندې موږ تاسې چې دی د ملحدینو دا اعتراض بالکل ډیفیټ کوو دا اعتراض بالکل یو غیر مناسب او مسترد کوي زه غواړم چې یو خبره دا وکړم استاد محترم چې ملحدین اعتراض کوي د نبی علیه السلام او د اشرار صحاب په نکاح باندې چې دی وایي دا بد کار دی یا بد اخلاقي ده یا ګناه ده زه دا سوال پر ملحدینو مرتدینو منافقینو کوم چې دا بد کار اخلاق او ګناه دا تاسو ته چا در وښوله تاسو خو آزاد یاست تاسو په کتاب کې خدا نسته چې دا ګناه ده دا مکو دا بد کار دی ستاسو د اخلاق او کتاب نسته ستاسو په د ملحدینو چې کم کتاب دی
چې د دې ډاکټر لورنس چې د دې هغه مشر لیډر دی غربي غټ پروفیسر ملحد دی د هغه په کتاب کې د اخلاق یعنی داسې خبر نشته چې مثال هغه ویلي چې دا بد دی دا ګناه ده هغه په خپل کتاب کې چې شي لیکلي دي چې د دې مرتدینو منافقینو ملحدینو د هغه د کتاب کاپي کوي د هغه حوالې را کوي هغه په خپل کتاب کې دا لیکلي دي او په لایو مناظره کې په ډاکټر لورنس باندې موږ په لندن کې دا سوال وکړي چې دا ولې بد کار دی چې تاسو د خپل مور لور او خور سره انډیوالي او زنا وکړي نو ډاکټر لورنس چې د ټول غربیانو ملحدینو او مرتدینو ملحدینو مشر دی پروفیسر دی په غرب کې امریکا کاناډا افریقا یورپ UK یونیورسيټانو کې د کتابونه پراته دي ډېر غټ لوی ساینسدان دی هغه په جواب کې موږ ته وویل چې دا چا وویل چې بد کار دی چا وویل چې دا بد کار دی چې د خپل خور مور لور سره زنا او انډیوالي وکړي بد کار نه دی موږ ملحدین ته اجازه ده ولې موږ خدای نه منو موږ عقیده نه ستره پرشکي موږ د ورځ د محشر نه منو قبر عذاب نه منو دوزخ او جنت نه منو موږ ته ازادي ده موږ دا کار کوو نو چې ملحدینو مرتدینو ته دا وایم چې ستاسو الحاد دا تعلیمات دي او ستاسو الحاد لیډر ستاسو مشر تاسو ته وایي چې د خپل خور مور لور سره زنا او د انډیوالي وکړي دا ازادي ده تاسو نو تاسو بیا دا څنګه وایي چې دا غلط او بد کار دی چې نبی علیه السلام د عشر انصحا سره ولې نکاح وکړه اخو نکاح کړی و عشر انصحا خوشاله و عشر انصحا ډېر حدیثونه لیکلي دي د ویلي دي خبرې کوي چې نبی علیه السلام بهترین خاوند و بهترین پلار و بهترین امسایه و بهترین پیغمبر و بهترین عالم و ښایسته اخلاق بلکې غیر مسلمین دا ګواهي ورکوي مایکل آرس د نبی علیه السلام غټ دشمن و په UK برطانیه کې چې هغه یو کتاب یې ولیکي چې شروع یې وکړه چې د آدم علیه السلام د وخت د دنیا چې شروع شوې بیا د اوسه پورې بهترین شخصیت په دنیا کې څوک دی د غربیانو ساینسدانانو ملحدینو د ټولو سیره یې وویل ګاندي دا یې وویل نلسن منډیلا دا یې وویل موسی علیه السلام عیسی علیه السلام عبادت یې کوي نصراني و د اسلام دشمن د نبي علیه السلام دشمن چې د عیسی علیه السلام عبادت یې کوي دا کتاب لیکنه شروع کړه چې سل بهترین کسان په دنیا کې تیر شوي څوک دي په خپل کتاب کې بهترین شخصیت نبی علیه السلام ولیکي نمبر 1 بهترین شخصیت په دنیا تیر شوی دی وای هغه نبی علیه السلام دی د نبی علیه السلام دشمن چې د عیسی علیه السلام عبادت کوي یو نصرانی هغه دا گواهی ورکړي چې نبی علیه السلام بهترین شخصیت بهترین انسان په دنیا کې تیر شوی دی او عیسی علیه السلام په دریم نمبر ولیکي چې هغه ته خدای ویله نو زه دا وایم چې ملحدینو مرتدینو ته دا وایم چې دلته په غرب کې سل کاله 200 کال در مخه چې تاسو سیکولیست تاسو قانون دلته دا قانون و چې واته نه کاله انجلۍ سره واده کېدی په فرانس کې برتانیا امریکا کې دا اوس په لندن کې په امریکا کې په زراو واته نه کاله انجینې چې دی حمل شوي دي او مثال داسې کیسونه دي ګوګل ته ولاړ سه ما سره عکسونه هم ستا ویډیو روان دی په هغه ویډیو کې هغه عکسونه زه ښکاره کوم چې د ملحدینو د غرب ملحدینو چې دغه مرتدین ملحدین چې فخر پر کوي او د هغو پر قدمو ځي او دغه حوالې کاپي کوي عکسونه یې زما سسته په ویډیو را روانه ده په هغه ویډیو کې ما دا زه ښکاره کوم چې یو پلار دی مغربي ملحد دی د خپلې دوو لوڼو سره زنا کوي او واده یې ورسره کوي دي چې دی د 500 کاله دی او لوڼې د شلو مورالټي په دې بالکل لوڼې د شلو 90 کال دي بل مور د هغه عکس به هم زه انشاءالله په ویډیو کې نشم چې مور د مغربي مور د ملحده ده د خپل زوی سره انډیوالي دوستي او وایي چې زه غواړم زه خپل زوی سره انلاب یم په مینه ورسره کوم او د ده څه کوچنی پیدا کړم بل چې دی بل یو امریکایي ملحد دی په امریکا کې چې د خپل خور سره انډیوالي کوي دوه کوچنیان یې پیدا شوي دي او کور کې جنګیږي چې وایي موږ ته اجازه راکړه چې د خپل خور سره واده وکړم دا د ملحدینو حالات دي چې خور لور مور یعنی نس اخلاق بالکل ختم شوی دي اوس چې د خور عزت حق حقوق د لور حق حقوق د مور حق حقوق دا په کم کتاب کې د دې کې ستاسو په قران کې دي الله سبحانه وتعالى وايي دی چې عبادت مکه د الله عبادت وکي او د مور پلار سره مینه محبت او عزت یو کې او مور ته اوف مو وایس نبی علی السلام فرمایي د مور د پښو لاندې
جنت دی چې خدمت یې وکړي جنت به وګټي. او نبی علیه السلام فرمایي که دوې لوڼې رالوی کړې کالي او جامې او تعلیم او نکاح ور وکړي زما سره به دغسې ولاړې او جنت ته به داخلي. د جنت ټکټ دی. د خور حق حقوق په حدیث په قرآن کې ورکول سوي. د ملحدینو په کتابو کې وایي د خور د مور د لور سره زنا وکړه دا د دې حق حقوق تعلیمات دي، دا زموږ د اسلام حقوق تعلیمات دي. او بیا دې راځي زموږ پر نبی علیه السلام باندې اعتراضات او دې وکړي کوي. دا د دې چې کوي دې خپل ځان دفاع کوي. دې خو مرتد سوله، ملحدین سوله، اسلام یې پرېښوي، اسلامي تعلیمات، دین، اسلام، کلچر، عنعنات، افغانیتوب، پښتون هغه تعلیمات یې خرڅ کړه $2 لپاره او ولاړه مرتد سوله د ویزې لپاره. اوس دوی غواړي چې ځان وژغوري، د ځان دفاع لپاره اوس دوی دا کوي. دوی خو ډوب دي، ختم دي، تباه دي او دغه اوس دوی کوي. بالکل جناب اجتماعي صاحب. د ملحدینو بل اعتراض تاسو وایي د اعتراض چې موږ داسې کوو چې هر اعتراض په 4 5 یا 6 دقیقو کې تاسو ته معلومات دی د ملحدینو د اعتراضات داسې نه دي چې مثال ډېر قوي او علمي اعتراضات دي، ډېر ابتدایي سطحي اعتراضات دي. نو چې داسې 6 منټه کې 5 دقیقو کې د هر یو جواب ورکوو نو هغه ټایم لاین دا ویډیو به چې دی ډېره نه اوږدېږي ورسره ان شاء الله. استاد محترم دوام سوال دا دی د ملحدینو چې الله جهو څنګه عادل ذات چې داسې مخلوق یې پیدا کړی دی چې نه نر دی او نه ښځه چې هجره ورته وایي. ملحدین وایي که الله سبحانه وتعالی عادل دی، عدل کوي، انصاف کوي، نو دا هجره ولې په داسې حالت کې پیدا کړي چې په سوسایټي کې هغه قدر عزت نه لري چې نر دی نه ښځه ده، نه د ښځو خواته پرېږدي ښځې پسې اخلي، نر خواته نر پرېږدي. یعنې دا بې عدالتي او بې انصافي نه سوه. دا څنګه ولې په داسې حالت کې دا انسان جوړ کړي؟ دا یو بل د دې سوالو اعتراضات دی استاد محترم. جناب اجتماعي صاحب اصلا دا سوال چې د دې سره تعلق ساتي چې ملحدین د په ملټي جندرز باندې یا په ډیر جندرز باندې دوی یقین ساتي. ډیر جندرز څه ته وایي؟ لکه موږ او تاسو مسلمانان یا اهل دین موږ وایو چې صرف او صرف جندر څه شی د دوه دانې دي، یو نارینه ده یو ښځینه ده، دا چې الله تعالی پیدا کړي دي. ملحدین به څه شی وایي؟ ملحدین یا خصوصا د اوس ویسټرن چې کوم دي دوی به ډیر زیات جندرز په دې کې جوړ کړي دي. مختلف قسمه جندرز دي. زه تاسو نمونه واخلم، ناشنا نمونه دي. لکه مثال د خبرې پانسیکچوال په نوم باندې ده، یا مثال د خبرې بای کیورس په نوم باندې ده، یا هیټروسیکچوال په نوم باندې ده، یا اسیکچوال په نوم باندې ده، ټو سپیرټ ده، یا نان باینری ده، نو دس یا سیټروسیکچوال ده. نو ډیر د سی جندرز دوی جوړ کړي دي چې دا دوی د خپل خواهشاتو یا د خپل ځان نه چې دا جوړ کړي دي او هر یو د لپاره بل حل چې دا ټول یا مرزونه دي او یا چې دا څه شي دي دا خود ساخته جوړ شوی دی یا حقیقت نه لري، بلکې اوس ساينس خپل چې د دې مخالفت کوي. تاسو چې دا کوم د هجره خبره وکړه دا خپل یو سندروم دی. یو محقق د دې په باره کې وایي چې دا مانه دغه سندروم نوم هیر شو، زه تاسو ته راوړم شوي کوم دلته. دا خپل یو سندروم دی چې هغه سندروم ته ویل شي کلین فلټر سندروم په نوم باندې، او دا هنري کلین فلټر په نوم باندې یو ساينسپوه چې هغه دا سندروم په اول ځل باندې دنیا ته معرفي کړی. او په طب کې چې دا هجراتوب دا داسې نه ده چې کوم دریم جندر دی، صحیح ده، دا داسې دریم جندر په حیث باندې دوی نه ده کړی. طب کې چې دی دا په پی ای ډي 1252 پی ای ډي 1252 کوډ باندې چې دی دا سب شوی دی د طب په میدان کې یا په میډیکل کې. نو تر اوسه پورې د دې په حق باندې ملحدین چې دا اعتراض کوي چې مثال خبرې دا ول دریم جنس الله تعالی پیدا کړل او دا غلط اصلا بیماری د یو سندروم دی. استاد محترم ویډیو چې بنده شوله انتظار وکړو استاد محترم راشي او پاتې شوي سوالو جوابونه ورکړو انشاءالله. استاد محترم باندې ما دا سوال وکړي چې ملحد وایي چې الله سبحانه وتعالی څنګه عادل ذات دی چې هجره په داسې حالت کې جوړ کړی دی چې نه نر دی نه ښځه. نو پر دغه باندې انشاءالله به موږ مخته ولاړ سو. رمضات وژغ منځ کې ښه. محترم مسلمانانو د هجره په اړه باندې نن ورځ میډیکل ساینس مخته ولاړي. دا موږ معلوموای سو چې کم نر دی کم ښځه ده. ساینسدانان، ډاکټران، علما، شیخان وایي چې په کم
هجره کې د ښځې علامې زیاتې وي هغه د ښځې طرف ته ځي هغه ښځه ده چې په کم هجره کې د نر علامې زیاتې وي هغه نر طرف ته ځي هغه نر دی نو اسلامي احکامات حکم د ښځې لپاره چې په کم کې د ښځې علامې زیاتې پر هغه د اسلام حق حکمونه جاری کیږي چې کم چې لمونځ دی روژه ده او دغه رقم ټول عبادتونه دي کم چې په کم کې چې د نر علامه زیاته وي هغه باندې د نر په د اسلام احکامات حکمونه جاری کیږي اوس دی ګناهکار نه دي نه دی کومه ګناه ده او نه دی په ګناه کې پیدا شوي دي هم نور انسانانو مسلمانانو غوندې معصومه پیدا شوي دي الله سبحانه وتعالی دی پیدا کړي په داسې حالت کې دي الله سبحانه وتعالی دا دنیا جوړه کړې ده د امتحان لپاره دی به هم جنت ته ځي او هغه هجرګان چې په خپل ځان هجره کوي په کست سرجري او اپریشن کوي هغه په هغه نیچرل فطرتي هجره کې نه راځي چې الله سبحانه وتعالی فطرتي جوړ کړی پیدا کړی دی هغه په هغه کې په باندې نالت ویل سوی دی چې په کست ځان هجره کوي او د ښځې چمونه کوي یا ښځه راوي د نر چمونه کوي پر هغه باندې نالت ورسوي د هغه لپاره عذاب دی دغه چې فطرتي نیچرالي کم پیدا شوي دي الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دي هغه باندې کم نه سزا ده نه نالت دی او نه هغه سره کم بې عدالتي سوې ده د ښځې علامې چې زیات پکښې کې هغه ښځه دی د نر علامې زیات هغه نر دی هغه د نر ښځې خوا ځي استاد محترم ته زنګ ووهه اسامه جواهري ته زنګ ووهه نه هغه خو باید راشي په خپله کنه ښه اوکې نو دا کم چې فطرتي نیچرل پیدا شوي دي هغه چې د الله سبحانه وتعالی فرمانی کوي واطیعوا الله واطیعوا الرسول د نبي علیه السلام فرمانی کوي د اسلام احکامات حکمونه ټوله مني روژه او لمونځ نو هغه به انشاءالله ځي نو هغه به هم جنت ته ځي هغه به جنت ته ځي نو جنت ته به داخلېږي لکه موږ مسلمانان هغو سره کم بې عدالتي نه شوې نو څه رقم چې ما تاسو ته وویله چې الله سبحانه وتعالی د دنیا جوړه کړې ده د امتحان لپاره الله سبحانه وتعالی په سورة ملک کې وایي ما مرګ او ژوند جوړ کړي چې په تاسو کې په اعمال کې څوک بهترین دي د دې دنیا ژوند امتحان دی د آخرت لپاره اوس زه مثال در کومه که ته غواړې چې ډاکټر سې انجینر سې ساینسدان سې ته باید تعلیم وکړې 25 کاله درس ووایې پوهنتون یونیورسټي ته ولاړ سې محنت وکړې امتحان ورکړې په امتحان کې چې پاس کامیابه سې بیا ډاکټر انجینر ساینسدان کې ډیپلوما ډیګري حاصله که ته ناکام سې په امتحان کې نه ډاکټر کېږې انجینر کېږې نه ساینسدان کېږې دغه رقم دا دنیا چې ده د امتحان د آخرت لپاره نو داسې چې کوم اجراګان چې نشر فطرتي پیدا شوي دي بعضې ړانده پیدا کړي دي انسانان بعضې کاڼه پیدا کړي دي بعضې فلج پیدا کړي دي دا د الله سبحانه وتعالی په دې کې حکمتونه او وزدم دي ښه بس خدا دې دل صحیح دي استاد محترم د اجرا په اړه باندې خبرې وې دا زه به دا درته ستاسې اواز راځي استاد محترم د اجرا په اړه چې الله تعالی اجرا ولې په داسې حالت کې جوړ کړی دي جناب اجتماعي صاحب الله مو حفاظت وکړه موږ اول وخت خبره وکړله د هجرتوب چې کوم دی دا درېیم جنس نه دی دا څه شی دی دا یو بیماري ده ګرمي فلټر سنډروم وایي دا یو هیري کلین فلټر په نوم باندې سایسپو چې هغه په تېره پېړۍ کې هغه دا کشف کړ دا د بیماري په حیث باندې لکه څنګه چې ډاون سنډروم دی یا نور بیماریانې دي داسې دوی وایي چې دا هم یو بیماري ده دا بیا په طب کې چې کومه ثبت شوې ده د پي ای ډي په نوم باندې 1252 کوډ باندې دا بیماري په طب کې ده او د دې په اړه باندې ویل کېږي چې دا په 1500 یا په 1000 نفرو کې چېرته یو نفر باندې لګېږي لکه څنګه موږ تاسې کتلی چې پیدایشي بیماران پیدایشي ډول باندې ځینې خلک دي چې هغه څه شی پیدا شي شل پیدا شي خپې کار نه کوي یا مثال یو بل داسې مرض وي یا تیلیسیمیا وي یا نورې بیماریانې وي صحیح ده نو دغه نورو بیماریانو په حیث باندې دا هم یو بیماري ده نو ځکه اواز رسید بھائی वो बख्श जी वो आवाज इधर में खा तो वो सादी سمسو نو ځکه دا هم یو بیماري
بیماری ده او د یو بیماری په حیث باندې چې دا یو انسان باندې لګیږي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده اوس الله تعالی ډېرو انسانانو باندې بیماریانې لګوي. اوس مثال خبر یو انسان دی هغه باندې بیماری لګي هغه تلیسیمیا، یو بل انسان دی مثال هغه پیشلي، یا یو بل انسان دی هغه چې زړه کې سوری وي پیدا شي، یا یو بل انسان دی. ډېرو انسانانو باندې الله تعالی بیماریانې لګوي. د الله تعالی طرف ته بیمار کوم ادبي لحاظ سره الله تعالی ته منسوب کو لکه څنګه چې په قرآن کریم کې ابراهیم علیه السلام هغه خبره ذکر وایي اذا مرضت فهو یشفین. نو په دې اساس باندې د بیمارۍ چې الله تعالی په انسان باندې لګي نو هغه بیا خپل د دې بیل صورتونه دي بیا د امتحان په شکل کې کله د نورو حکمتونو په بنا باندې وي چې الله تعالی په نورو مختلفو انسانانو باندې لګوي. نو اصل زموږ مقصد څه دی؟ اصل زموږ بنیادی سوال دا دی، دغه جواب دا دی چې دا اجراتوب چې دا دریم جنس نه دی بلکې څه دا یو بیماری ده. او بیماری لکه څنګه چې په نورو انسانانو باندې الله تعالی بیماری لګي د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې، یا د امتحان په بنا باندې، یا د حکمت په بنا باندې، یا په نورو اصول باندې. همدغسې دا اجراتوب یا د سنډروم چې کوم دی دا هم په ځینو انسانانو باندې لګېږي. استاد محترم، تاسو چې اواز کته سو نو ما وویله چې کم چې نیچرل فطرت یې پیدا سوي دي هغه هجرګان هغه مال چې کم کې د ښځې علامې زیاتې دي. نن سبا ساینس میډیکل ډېر مخته ولاړې، کم کې د ښځې علامې زیاتې دي هغه ښځې خواته ځي، کم چې د نر علامې زیاتې هغه د نرو خواته ځي. نو علما او سکالران وایي چې دغه نیچرل فطرت چې پیدا سوي دي پر دا ګناهکار نه دي، نه د دې لپاره کم سزا ده نه نغد پر سوي دي. د ښځې چې علامې زیاتې هغه باندې د ښځې احکامات حکمونه د اسلام لمونځ روژه او جنت ته به ځي که دوی د الله تعالی فرماني او د نبي اسلام فرماني وکړي. او کم چې نر کې د نر علامې په هغه کې زیات دي پر هغه باندې د نر احکامات حکمونه د حکم دي د اسلام هغه به لمونځ عبادت کوي او جنت ته به ځي. نو مال کم چې په قصد ځان هجره کوي او ښځې چمونه کوي یا ښځه او د نر چمونه کوي هجره ځان جوړي نو د هغه لپاره سزا او لعنت پر ویل سوی دی. او بل مال دا امتحان دی، الله سبحانه وتعالی د دنیا جوړ کړی د امتحان لپاره، د دې دنیا ژوند امتحان د آخرت لپاره. اجتماعي صاحب تاسو چې دې خبرې ته اشاره وکړه دا بالکل حقیقت دی. ما تاسو ته وویل چې دغه بیماري دا سنډروم دا په زرو کې په یو کس باندې چېرته لګېږي. نور چې موږ او تاسو دا ګورو دا زیاتره اجراګان زموږ استاد په دې ټولنو کې کم یا خصوصا د پاکستان یا پښتونخوا طرفونو ته یا په نورو پنجاب یا نورو ځایونو کې چې کم وي دا ګډېږي راګډېږي. دوی باقاعده جریانې کوي، دوی باقاعده چې دا اپریشنونه کوي ځان د زنانو په شان باندې تذکره کولو دپاره، او دوی باقاعده اکثره په دې کې داسې وي چې نران وي په دې کې. دویمه مهمه خبره دا ده چې ډېر داسې خلک دي چې هغه مثال له خبرې اوس لکه لیسبین دي یا نور داسې اسیکشوال دي یا نور داسې جنډر دي چې دوی حقیقتا یا نر وي یا ښځې وي، خو څومره دوی په ګناهونو کې په بدبختیو کې په غلطو لارو باندې ځان دومره مخته کړی وي چې دوی بیا وروسته باقاعده د خپل جنډر اوس لکه مثال له خبرې د موږ تاسو کتلی د همجنس پرستي ده. اوس دغسې دغه یو بد عادت دی، یو بد مرض دی چې انسانان په خپله قصدن په خپل ځان چې کوم دی دا په دې کې مبتلا کړي. او اوس د جنډر والا چې کوم یا د ال جی بي ټي کیو والا دوی څه شی وایي؟ دوی وایي چې تاسو په موږ کې یو فطري ډول باندې دی، پیدایشي ډول باندې دی، تاسو د دې څیز مخالفت کوئ چې دا په فطري ډول باندې نه دی. همدغسې د اجراتوب هم دی، اصل اجراتوب چې کوم دی هغه یو مرض دی، صحیح ده. او دا نور چې کوم تاسو اضافي ورته کتلی شو دا په ډمتوبونو یا دا سندرې مندرې دا څیزونه چې کوي جوهر صاحب محترم، زه غواړم لږ په دې مسله کې اضافه والا راولم. د زمونږ ډېره ګرمي ده، بار هغه بندوره چلنو. زمونږ ورونه د اجراتوب اکثر فاشزم سره یو ځای کوي، یعنې سړی اجرا دی دې دپاره هغه باید په وګډېږي، میوزیک کې ولوبېږي، ځکه دا اجرا دی او خدای پاک هم داسې پیدا کړی دی. یعنې دا صحیح خبره نه ده. اجراتوب تا څنګه چې واضح کړه مخکې دا یو سنډروم دی. منګه ډورف سنډروم لرو، په ډورفنزم ډېر خلکو پیژني چې هغه ماشومان یعنې مور او پلار دواړه ډېر صحتمند وي، لیکن ماشوم به ډېر زیات وړوکی به وي، لاسونه به واړه وي. منګه اوټیزم یو لیول باندې لرو، بلکې موږ په ډېر مشکلات پکې کې لرو. فکر کوم چې نه یو په همدې
په همدغه سندروم کې نور هغه هم شته دی البینیوس لرو په دې ډله کې یعنی دنده چې فقط هغوی خو دا کار نه کوي کنه چې سړی ډورف وي دې دپاره زه وګډېږم یا مثلا د یو فاشیزم یو برخه جوړه شه نه دنده دی دلته بعضې خلک متاسفانه تا چې مخکې واضح وکړه ال جی بي ټي کیو پلس کمیونټي هم دا سره یو ځای کوي چې زه خدای پاک هم دې ډول باندې پیدا کړی یم نو دې دپاره زه باید همداسې وکړم دا یو غلط ساینټیفیکلی دا بیخي صحیح نه دی دلیل دا دی چې که څوک هم وایي چې زه مثال درکم یو نر ته زه خواهشات لرم هم جنس باز یم دلیل څه دی چې زه خدای پاک هم داسې پیدا کړی یم او خدای پاک رحمان دی او غفور دی او عادل دی نو بیا ول داسې پیدا کولم په دې کې څه ملامت یم دا مکمل یو غلطه خبره ده ځکه چې ساینټیفیکلی هیڅ کله هم انسان کې داسې جین نشته دی چې هغه ته ګی جین وایي زه ته مثال درکړم جین نه زما مقصد څه دی چې په عادي ژبه ورته ووایم چې زمونږ کوم جینز دي د ویښتو دپاره زمونږ جین معلوم دی د سپین رنګ دپاره معلوم دی اجتماعي صاحب ښایسته ځوان دی ښایست دپاره جین هلته شته دی چې سترګې ولې په دې رنګ دي هر یو جین لري نو که ته یو انسان راواخلې ته ماته ماته دا ګی جین راوښیه نو په یو ځای کې به هم پیدا نه کړي داسې سوشل کنسټرکشن دی چې انسان یې وړی دی اجتماعي جوړښت دی چې انسان یې وړي یا مثلا ګی کی یا لیسبین کی یا نور شیان کی که لږ نور هم متوجه شئ منګه کروموزوم ته کروموزوم چې کله هم ایکس او ایکس یو ځای شي ایکس د ښځې او ایکس د نر نو هغه یو ښځه وي که چیرته د نر وای وي او د ښځې ایکس وي نو بیا یو نر پیدا کیږي نو که دلته موږ سره ګی یا مثلا لیسبین یا څنګه چې جوړ صاحب مخکې وویلې چې مثلا نن باینري نمبرز دا ټول پکې وي نو بیا چیرته دي د هغوی کروموزومونه چیرته دي په انسان په وجود کې که داسې مسله وي که ډېر خلک کیدای شي هورمونز باندې بحث وکړي هورمونز خو یعنی هغه خو ساینټیفیک کیدای نشي ځکه هورمون ته درکولی شم ستا ګیره ځي او ګوره ګیره مې نشته دی او خو غټ خبره د ښځې به هم سړی ګیره راوستی شي هورمون نو ته ورکړي یعنی دا جدا موږ باندې بحث کولی شو چې دا ګی بودن او دا ولې دولتونه سپورټ کوي ولې ارګانونه سپورټ کوي دا یو جدا اقتصادي سیاسي اجتماعي بحث دی لیکن چې راشو ساینس او د الله سبحانه جوړښت ته دلته هیڅ داسې نشته دی په 1991 کال کې په ممبئی کې د کانفرنس چې دوی وایي ثبوت کړي چې دغه ګی بودن ساینټیفیک دی لیکن جالبه دا وه چې څو ورځې بعد ټول کانفرنس بېرته لغوه شو ټولو وویل چې دا ګی بودن ساینټیفیک نه دی نو که څوک هم وایي چې دی نو سړی باید ساینس په دوه بنیادو باندې دی یو امپیریسزم بل دی پازیټیویزم دی نو په دې بنیاد باندې ته ماته ثبوت کا چې په کوم دلیل باندې تا کوم تجربه وکړو کوم فزیکل پروسس باندې لاړې تا دا نتیجه راغلی چې د ګی بودن یا لیسبینزم بودن یو ساینسي مسله ده د مکمل نه ده د یو اجتماعي جوړښت دی نعمت الله اجتماعي نه بلکې د خلکو طرف نه امید لرم چې دغه ما څه اضافه کړی وي جوهري صاحب ډېر مهم پوینټونه ویلې راځي نور پښتنې دي جوهر صاحب نه پښتنه کوو او هغه ان شاء الله موږ ته جواب وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د پنځه وخت لمونځونو امر وشو نو موسی علیه السلام ورته وویل چې ستا امت د پنځوس وختو لمونځونه نشي کولی آیا موسی علیه السلام له الله جل وعلا محمد صلی الله علیه وسلم سره نه ډېر علم درلوده جزاک الله خیر دغه ورور یو دغه پښتنه مې جواب کوم کمنټ کې کړی دا بیا بل خیر هغه ته لاړ شو د دې درمل نه څه ده ورور د دې درمل دا چې تاسو اجتماعي جوړښت زه اجتماعي جوړښت مسله زه چې کله ما پوهنتون کې وم نو موږ سره پوهنتون کې یو کس و هغه به همیشه جنیکان سره پاتې کېدو کېناستو به ما ته ورته جنیکان سره مه کېنه څه کې سړي سره جنیکانو سره او چې یو ورځ یقین په خدای وکړه چې د ښځو کالي اغوستل شروع کړل نو تاسو به څه شی وکړئ چې دغه احساس درکول کېږي هم تا ته چې بل نر ته خواهش لري یا ښځه ته خواهش لري یا بل څه دی دا خواهشات باندې فشار واچوئ په اسلام کې خواهش باندې مجرم نه یې په عمل باندې مجرم یې چې عمل دې وکړو بیا ته مجرم حسابېږي یعنی زما خواهش ته چې زه د اجتماعي صاحب ښایسته موټر واخلم ځان ته لیکن دې معنا نه ده زه کولی شم دا واخلم هېڅ خبره نه ده باید خپل خواهشات کنټرول کړم یعنې دا یو جدا بحث دی چې باید موږ دې بحث کې لاړ شو مخکې لاړ شو لیکن جوهري صاحب پوښتنه دا ده چې اسراء والمعراج کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره ملاقات وشو او 50 ځلې منځونه انتخاب شول چې کله راکوزیږي او هلته ورته موسی علیه السلام وایي چې دا منځونه ډېر زیات دي ورشه کمې کړه او سلسلتاً اخر 15 ته راځي نو اوس دلته پښتنه د ملحدینو دا پیدا کیږي چې آیا موسی علیه السلام علم زیاتو د رسول الله نه نعوذ بالله د الله او د محمد صلی الله علیه وسلم یا د الله نه هم علم زیاتو چې غوښتل شي دا کم کې ځکه خلک به ونه کولی شي چې دغه مسله باندې رڼا واچوي ان شاء الله جناب نوروز صاحب او اجتماع صاحب الله مو حفاظت وکړه دا نیوکه اصلا د ملحدینو نه ده بلکې د ملحدینو د منکرین حدیثونو راپټه کړې ده یو خبره
یعنی دا اصلا د منکرینو حدیثو پوښتنه ده چې هغوی دغه کړې ده. خو دلته دا ډېر زیات یو اسانه او واضحه پوښتنه ده او د دې ډېر زیات اسانه یو واضح جواب دی او هغه دا ده چې هر کله یو انسان مثال له خبرې زه تاسو ته یو مثال درکړم چې انسان هغه په تکلیف کې د الله تعالی نه التجا کوي چې الله تعالی زما د تکلیف لري کوي الله زما د مشقت لري کوي. نو په دې ځای کې اوس بنیادی سوال چې د ملحد کوم سوال کوي نو دلته هم بیا دا سوال لازم بالله به خدل شي اي الله تعالی د انسان په تکلیف یا په مشقت باندې نه پويږي بالکل پويږي په الله تعالی او الله تعالی دا بنده پیدا کړی د دې بندګۍ د لپاره چې د زمانه نه سوال وکړي د مانه پوښتنه وکړي د مانه چې غوښتنه وکړي. یو خبره دویمه خبره دا چې الله تعالی اوس براشه د سوال بنیادی سوال د ما یو مقدمه کې واستله بنیادی سوال د براشو چې موسی علیه السلام چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې د معراج په وخت باندې خودلې او ورته ویلو چې ته الله تعالی نه التجا وکړي چې دا منځونه په تا باندې کم کړي زما هغه ورته په مثال کې خپل قوم یعنی بنی اسرائیل وړاندې کړو چې یعنی زما د قوم په هغه باندې هم دا هغه د لږ منځونه نشو کولای یا لږ عبادت نشو کولای او ستا قوم ته مشکل وي. اوس الله تعالی په دې ځکه کې د انسان په حال باندې خبر دی. الله تعالی که چیرته په انسان باندې 50 منځونه هم یې نو انسانانو به کولای ډیر انسان به د سیو ډیر د الله تعالی بندگان د سیو چې هغه به د منځونه به کولای شي ځکه الله تعالی په قران کریم کې ویلي کله الله نفسا الا وسعها انسان هر څه شي کولای شو د 50 منځونه هم انسان لپاره مشکل نه او خبره د اسانتیا وا چې موسی علی السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته د الله تعالی نه التجا وکړه د الله تعالی نه غوښتنه وکړه چې دا مسؤلیت یا مثال د خبره د منځونه دا کم شي. اوس په قران کریم کې ډېر د مثالونه راغلي دي چې په هغه وختونو کې لکه موسی علیه السلام خپل د الله تعالی نه سوال کړی لکه په سورۃ طه کې چې راځي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشرك به او اشرك في امري. نو دغه اوس موسی علیه السلام دلته الله تعالی نه څه التجا کوي د الله تعالی نه التجا کوي چې یعنی زما یو وزیر یا ما سره یو مرسته کوونکی یا یو مددگار یا یو پارتنر چې زما ورور دی هغه ته هم چې دی زما دغه په ذریعہ باندې ما ته قوت راکړه چې هغه زما په دې کار کې په دې دعوت کې په دې شي کې زما شریک شي ما سره شي سیدا او هغه دعا کوي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون یعنی زما زړه تنګي او زما د ژبه چې کوم دی دا نخلي نو ته د هارون ته حکم وکړي یا د هارون ته هم نبوت ورکړي چې دا ما سره زما په دعوت کې زما په کار کې مرسته وکړي په سورۃ طه کې په سورۃ الشعراء کې دا آیات راځي کنه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. اوس آیا په دې کې الله تعالی د هارون د موسی علیه السلام په حال باندې نو خبره لازم بالله بالکل خبرو ولې الله تعالی د موسی علیه السلام دغه سوال هغه په دې وجه باندې چې یو دوه حکمتونه دي. یو د حکمت دی چې د موسی علیه السلام د الله تعالی نه التجا وکړي د الله تعالی نه غوښتنه وکړي دلته د یو بنده او د یو آقا د یو مخلوق او د یو خالق په منځ کې یو بانډینګ دی. هغه بانډینګ څه شی دی چې دا به همیشه د پاره د خپل خالق نه غوښتنه کوي هغه ته به عاجزي راولي هغه ته به تابعداري کوي. اوس که مثال خبرې الله تعالی هر څه شی ټول د هر څه شی په دنیا کې چې د څه شی دا پرفیکټ کوي او د انسانانو په خواهش باندې بالکل تلېږي د انسان خواهش او طبيعت څه شی غواړي هغه کوي او بس یوازې د انسان خبره منل کېږي نو دا خو به د خالق او د مخلوق ترمنځ تعلق نشو دا خو به الیاذ بالله د څه چې موږ په الله تعالی باندې حکم چلوي الله تعالی زموږ نه خدای الیاذ بالله نه بلکې د الله تعالی او د انسان تعلق دی او خالق او د مخلوق تعلق دی. نو په دې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موسی علیه السلام د خبره کړم د حکمی خبره نه ده کړې دی ورته ویل چې ګوره د الله تعالی رحمت ډیر زیات وسیع دی الله تعالی ډیر رحم کوونکی مهربان ذات دی ته د هغه نه دغه سوال وکړه التجا وکړه. اوس څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه ده خبر الله تعالی په غیب باندې پوهیږي علام وستار العيوب ده په غیب باندې الله تعالی خبر ده سیده. نو ځکه موسی علیه السلام ته الله تعالی سوال وکړ چې زما په دې امت باندې د شفقت کم کړی شي. د دې د مثال لکه څنګه چې موږ حج ته ځو موږ د الله تعالی سوال کوو چې الله ماته د حج اسانه کړه یا مثال خبر یا الله ماته د یو دینی کار د اسانه کړه ما سره په دې کې مرسته وکړه. اوس الله تعالی زموږ په تکلیف باندې زموږ په حال باندې زموږ په هر څه باندې خبر ده خو دا زموږ استاد تعلق د الله تعالی سره د چې موږ تاسو د هغه نه بار بار دا سوال کو د التجا به نه کوو. جزاک الله خیر جوړ څه زه بل کې اضافه واله واچو ان شاء الله تاسو په اجازه دې قصینا انتقاد په دې قصه کې ولې خلک لټي دې قصه کې خلک باید نور درسون ته متوجي شي. د اسلام په هر قصه کې چې قران کې ذکر ده هر یو حالت ذکر شوی دی هر یو مسله ذکر ده په حیث مسلمانان یا په حیث د انسانان موږ باید په دې تلاش شو چې د کې موږ ته کوم درس دی نسبت دنه چې خپل محدود غریب فقیر فکر راوخلو په دې فکر وکړو چې څنګه نعوذ بالله د خالق د کائناتو د رسول سوال لاندې را پیدا کو چې دا کار ول دس کړ دا کس کې حبيبي ته سرخوړل 15 ثانیه خپل نفس ساتره نشي
یو دقیقه نه زیات د توتکه څوک ونیسي ژوندی پاتې کېدلی نه شي 15 ثانیې زړه ټکېدو مړې او هغه ته دې وګوره که نه وایي څه قصه د ملخ د خدای په قار شي نو وزرې وکړي نو چې ته لږ زره معلومات راټول کړي او حدیث ولولې ته علت انتقاد شروع کړي نو موږ ته لږ عاجزیت پکار دی راځي اوس درس ته لاړ شو چې درس ته پکې څه شی دی په دې مسله کې څو درسونه دي یو درس دا دی چې موسی علیه السلام تجربې درلودله هغه د دنیا یو سخترین فرعون سره مقابله کړې وه خلکو یې سره تجربه درلودله نو د تجربې په اساس هغه ویلی شو چې دا کم شي ښه دی چون تجربه وه او د عمر بن خطاب وینا ده چې څوک هم د مشرانو اوري څوک چې تجربې لري عمري او عملي نو هغه سړی به همیشه په خیر کې وي دویم مسله داسې ده چې دا په خپله یو ښه رابطه ښیي یو ښه ورورولي ښیي یو ونه یو بیخ ښیي چې زموږ د پیغمبرانو په منځ کې څومره نږدېوالی دی یعنی چې یو راځي دلته ته مشوره ورکول کیږي هغه بیرته ځي الله سبحانه وتعالی بیرته عذر وړي بیا راځي نو دلته ورورولي او مثال ورکول کیږي او د دې قصې دا ثبوت هم کیدی شي چې نه فقط چې هغه فزیکي تعریفونه کوم چې شوي وو د اسراء والمعراج د مسجد الاقصی بلکې دا د قصې په خپله نو زما په نظر زه شخصا دا فکر کوم چې دکې موږ ته درس دی یو درس دا دی چې همیشه دپاره چا چې تجربه کوم کار کې کړې ده د هغه مشوره باید واخیستل شي هغه ځکه چې هغه تجربه لري موسی علیه السلام خلک سره تجربه وه او دویم مسله دا چې دلته ورورولي ده دریم مسله دا ده چې خلک وایي چې ولې الله سبحانه پوهېدو چې موسی علیه السلام بیرته مخکې کېږي او دا مونځ به کمیږي موږ داسې هم جواب وویلی شو لیکن موږ باید همیشه دپاره د درس په تلاش کې شو چې په هر یو موږ چې زده کولی شو په دې کې نو په دې باندې نور بحث هم کېدی شي چې فکر کوم اجتماعي صاحب وایي چې پوښتنې ډېرې دي پوښتنې ډېرې دي بل سوال دا دی چې 1,40,000 پیغمبران چې راغلي دي په قرآن کې په آیات کې په کوم ځای کې لیکلي دي په کوم آیات کې او کوم حدیث کې او نومان او کومو قومو ته راغلي ده جناب اجتماعي صاحب نوروز صاحب تاسو جواب ورکړئ که زه ورکړم انشاءالله مهرباني تاسو مخکې لاړ شئ جناب نوروز صاحب ډېره مننه اصلا خبره داسې ده چې په پخوا وختونو کې په ابتدایي وختونو کې چې کوم دی د انبیاء کرامو د تسلسل داسې نه و لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د عیسی علیه السلام په زمانه کې صحیح ده په ابتدایي وختونو کې د انبیاء کرامو تسلسل داسې و چې هغه داسې و چې یو قوم یا یو ځینې خلک به چې دی په یو ځای کې اوسېدل بل کلي خلک به بل ځای کې اوسېدل بل ځای به بل ځای کې اوسېدل نو په دې خاطر باندې په هغه وختونو کې به یعنی ډېر پیغمبران راتلل په یو وخت باندې به مختلفو ځایونو کې مختلف پیغمبرانو یا مثال له خبرې موږ تاسو چې د انبیاو ترمنځ د رښتي وګورو د رښتو نه هم موږ تاسو دا خبر معلومولی شو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم انبیاو ابراهیم علیه السلام د سیده ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام خپلو کې سره رشته وه خو یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې همدغه راز موږ تاسو کتلی شو چې یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام دی یو په یو ځای کې کوم ځای کې د مصر دپاره مصر کې په عین حال کې بل چې د یعقوب علیه السلام هغه په کوم ځای کې هغه په کنعان کې فلسطین کې همدغه راز موږ تاسو داود علیه سلیمان علیه السلام مثال لیدلی شو نو هغه وختونو کې یا دانیال علیه السلام شو یا نور داسې انبیا دي هغه په یو وخت کې به لکه یو کلی به دلته و بل په بل ځای کې بل په بل ځای کې بل په بل ځای کې نو په دې خاطر باندې دویمه خبره دا ده چې په هغه وختونو کې د امپایر زیاده د غټو سلطنتونو دا سیستمونه هم نه دا بیا د کله نه شروع شوي دا بیا د رومن امپایر نه شروع شوي دي نه مخکې چې کوم امپایر هغه به ډېر زیات واړه لکه ایزټیک په نوم باندې د امریکا کې چې کوم تاریخ موږ تاسو لیدلی شو یا په بیبیلین شو یا نور دا به ډېر مختصر یو د 3 کلي به ده دومره غټ امپایرز به نه و چې هغه به ټوله دنیا به فتح کوله دا په اول ځل باندې سکندر مقدوني و الکساندر د ګریټ چې ورته وایي چې هغه په اول ځل باندې دا ټوله دنیا فتح کړله او د هغې نه بعد یو تصور راغی د غټو امپایرز او د رومن امپایر راغی او پرجن امپایر راغی او بیا ورپسې د عثمانیه شو یا نور داسې سلطنتونه چې کوم دي خلافتونه دا ورپسې راغلل نو په هغه وختونو کې چې کوم دی دا ډېر په یو وخت باندې چې دی ډېرو ځایونو کې به هم بیا موجود و اوس دا سوال چې ولې
ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ولې په قرآن کریم کې د ټولو انبیاو نوم نه ذکر شوی چې یو لږ څلور زره انبیاو نوم ذکر کیږي په قرآن کریم کې نو دا خو بیا ډېر زیات خلکو دپاره به د یادول مشکل شي د خلکو دپاره به چې د دې نه درس اخیستل مشکل شي نو په دې خاطر باندې الله تعالی د یو څو جلیل القدر انبیاء کرامو د ژوند مهم واقعات یا د هغوی ژوند چې د موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې ذکر کړی چې خلکو شي خلق نه یو څه زده کړي خلکو ته د توحید منلو کې یعنی د الله تعالی د وحدانیت په منلو کې خلکو سره مرسته وکړي په صبر باندې د امتحاناتو په باره کې موږ تاسو ګورو د ایوب علیه السلام شو یا مثال خبر د یونس علیه السلام قصه راځي په قرآن کریم کې یا مثال د یوسف علیه السلام چې کومه قصه راځي دا ټول د یو هدف لپاره د یو مقصد لپاره ذکر شوی دي او بیا هغه مقصد چې کوم دی دا تقریبا د مختلفو انبیاء کرامو نومونه ذکر شوی دي په شریعت کې استاد محترم په کوم آیات حدیث کې وایي دا راغلي دي چې یو لک څلور زره یعنی په قرآن په آیات کې دي که په حدیث کې دي چې دا ذکر یې شوی چې الله تعالی ما یو لک څلور زره پیغمبران استولي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه معلومیږي جزاک الله خیر جوهري صاحب دغه کې یو شی باید دقت مونږ پوه شو چې دغه حدیث چې کوم و چې یو لک څلور زیاته کم پیغمبران دي دا حدیث ضعیف حدیث دی او ابن کثیر او مجاهد دوی په خپل تفسیرونو کې دا حدیث ضعیف ټاکلی دی صحیح مسله علما دا وایي چې قرآن وایي چې موږ هر یو قوم ته ولکل قوم هاد چې هر یو قوم ته موږ یو ورډ لېږلی او پیغمبر یې مږلی و ام من امة الا خلا فیها نذیر داسې امت نشته د قوم نو چې هغه ته موږ کوم یو خلیفه یا مثلا یو څوک چې هغوی ته خبر ورکړي موږ لېږلی نو دا مسله دلته حلیدی شي نو ځکه قومونه تقریبا یو لک څلور زره نه ډېر راغلي دي او بدون د شک چې دا قومونه اوس په همدې وخت کې هم ډېر زیات دي او دا قومونه تقریبا زیات دي دنه لیکن صحیح مسله دا چې الله سبحانه وتعالی هر یو قوم ته هر یو خلکو ته یو پیغمبر لېږلی دی د هغوی د هدایت دپاره ولې په قرآن کې ټول ذکر نه دي نو توقع د څه چې موږ قرآن کې دا یو لک څلور زره کې دغه حدیث هم که راواخلو که حالانکه ضعیف هم دی که دا حدیث راواخلو نو بیا مجبور قرآن بیا انسپیریا وي نو چېرته چې قرآن موږ سفر کوو مجبور لاري ځان سره وګرځو ځکه قرآن پکې واچو راځي چې ګرځو او چې اجتماعي صاحب ته پلانکې ورق راواړو قرآن کې څه رقم به راړو یعنی دا د انسان د اسانتیا دپاره زموږ ستاسو اسانتیا دپاره چې هغه شیان موږ ته لازم دي موږ ته پکې درس دی هغه الله سبحانه وتعالی راغستی دي او په خپل کلام کې اچولی دي چې کوم موږ سره مربوطه دي نو 15 دانې ذکر دي او دا موږ ته کافي دی بل دلته ورو پوښتنه کړې لنډه غوندې why God didn't send a woman prophet as a prophet ورور دلیل دا دی چې د یو پیغمبر چې کوم مسؤلیتونه دي که هغه ته په یو زنانه باندې واچوي نو هغه به بیا په ډېر زیات فشار شي مثلا یو پیغمبر به هم جنګېدو هم به خلکو ته هدایت کو خلکو په تیږو ویشتو سفرونه به کول خلکو خپل کل نه شړلی دی هر یو پیغمبر باندې تکلیفات تیر شوي ټول نه زیات تکلیفات پیغمبران تیر شوي دي نو څه توقع لري چې یو ښځه هم وکولی شي چې وجنګېږي هم اولاد راوړي هم هغه وکړي دا سخته دی او دویم پیغمبر باید یو لیډر وي همیشه دپاره د نورو ښځو په منځ کې وي امام ورکړي مونځ ورکړي نو چې کله یو ښځه مونځ ورکړي نو خلک چېرته توجه شي په الله توجه شي که په عبدالله توجه شي نو دا یو مسله بیا جوړېدی شي مهرباني مخکې لاړ شئ بل سوال دی استاد محترم چې دا څنګه امکان لري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مسجد اقصی ته ولاړي او ریل منځ وکړي بیا پسې د معراج په کیسه او بیا اسمانو ته وختي او بیرته راغی یعنی دا څنګه ساینټیفیکلی یعنی دا به څنګه په ثبوت دلیل ورسي الله مو حفاظت وکړه همدغه سوال هو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مشرکینو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړه چې دا څنګه ممکنه ده چې ته په یو شپه کې معراج ته تللی دومره یو ستره واقعه دومره یو ستر واقعات او حادثات تېر شوي دي او بیا د هغې نه بعد ته بیرته راغلی دا خو امپاسبل خبره ده په هغه وختونو کې چونکې موږ دا سیس چې منو دا د معجزې په حیث باندې منو دا زموږ د ایمانیات او د عقیدې سره تعلق ساتي یو خبره دویمه خبره ده چې په هغه وختونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بدترین دلیل وړاندې کړی هغه دلیل څه شی و چې هغوی ته ویلي چې زه تلمه په پخوانۍ په هغه لاره باندې تلمه یو علاقه وه په هغه علاقه باندې زه تلمه او ما په خپلو سترګو باندې ولیدل چې یو قبیلې والا و د هغوی نه یو څه څاروی ورک شوی و خپل یو څاروی ترې نه ورک شوی و او هغه قبیلې والا د میاشتو فاصله کې و نو چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین ته دا خبره وکړه ورته ویې ویل چې هر کله هغه قبیلې والا واپس شي بیرته راشي مکې ته د هغې نه بعد تاسې د قبیلې والا نه پوښتنه وکړئ یا قافلې والا نه پوښتنه وکړئ که واقعا د هغوی خو ورک شوي و
یا دغه څاروی ته ورک شوی وایه نو تاسو بیا په دې باندې یقیني شئ چې دا زما خبره ده. ځکه مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې ضد او عناد او تعصب نه کار اخیسته. نو په دې خاطر باندې چې هر کله نشته بیا هغه خلک راغلل، هغه قافلې والا راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نور خلک هم مشرکین چې کله هغوی پوښتنه وکړله دغه قافلې والا نه چې ایا واقعا تاسو نه دونه وخت مخکې په پلانکي ځای کې ډېر لرې منطقه د مکې نه هلته تاسو نه دا څاروی ورک شوی او که نه؟ هغوی ورته چې بالکل د موږ نه ورک شوی و. خو چونکې مشرکین زیاتره مشرکین داسې وي چې هغوی د عناد او د ضد او د بغض د وجې رسول الله مخالفت کوو، نو په دې خاطر باندې ډېرو چې کوم دی بیا هم خپل مخالفت جاري وساته. نو ممکن هغه وختونو کې دا اعتراض هغوی هم کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مناسبت سره هغه خلکو ته هغه جواب ورکړی او تر اوسه پورې موږ ته دا اپلیکیشنونه کې موجود دي او شته دی. بلکې په اوسو وختونو کې موږ تاسې کتلی شو که چېرته مثال یو داسې ماشوم چې امور پیدا شوي یو داسې پخواني علاقو کې هغه ټکنالوژي نه لیدلې. صحیح ده؟ صحیح دی. نو په دې چې هر کله ته دې ماشوم ته ووایې چې ته په دې باندې یقین کړې چې انسان به او هغه به دې په 3-4 ساعتو کې کوم دی 2000-3000 کیلومتره لري، یا د راکټ مثال ورته ورکړي دا زرګونه کیلومتره لرې دا سفر کوي. ماشوم به وایي دا خو ناممکنه خبره ده، لیدلی هغه د عقل قوت نه لیدلی. چې هر کله د انسان په دې باندې توانېدلی شي چې یو بل انسان ته دومره سپیډ ورکړي د خپل عقلي قوت په ذریعه باندې او د همدغې ځمکې وروسته په ذریعه باندې چې هغه دې په زرګونو کیلومتره هغه دې په 1 ساعت کې سفر کولی شي. نو آیا د دې کائناتو خالق الله تعالی چې هغه د ټول دنیا د عقلونو نه پلاتر دی، هغه ډېر علم والا ذات دی، پوهې والا ذات دی، قوت والا ذات دی. نو آیا هغه چې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی معراج ته راوغواړي آیا پاسبل نه ده؟ بالکل پاسبل ده. نو په دې خاطر باندې دې او دغه اعتراض اصلا نه جوړېږي، دا د معجزې سره تعلق ساتي. او دویم نمبر باندې چې دی دا د ایمانیات موږ ستاسو د مسلکو ایمانیات سره او بالکل استاد محترم. आवाज مو بند شو استاد محترم. आवाज نه دی؟ سم شو او بله مخته ولاړ شي. استاد محترم आवाज مو بند شو. بل سوال وکړئ جناب اجتماعي صاحب. دغه خبره چې د معراج د شپه په اړه باندې دی ملحدین اعتراضات کوي، دی یو وجه دا هم ده چې دا موږ دا لیدل نه په سترګو نه لیدل، یعنی موږ چې یو شی په سترګو ونه وینو بیا هغه موږ نه منو. یعنی ساينس او ملحدین او دی ساينسدانان موږ داسې یو شی منو چې هغه موږ ووینو په سترګو باندې موږ ووینو. نو کوم شی چې موږ په سترګو نسو لیدلی موږ نه منو. نو داسې ډېر شیان دي چې په دې دنیا کې مثال دی مني او لیدای یې نسي. لکه مثال دی عقل نسي لیدلی، د دې یو نیکو مثال زر کاله مخه یې ژوند کوي، نه لیدلی دی، نه ملاقات ورسره کوي، نه قبر ور معلوم دی او نه په ګوګل کې پیدا کوای سي. بیا هم دی منیش دی یو نیکو زر کاله مخه یې ژوند کوي، دی دا مني. دغه رقم لکه پاور چې دی برق ډېر دا شیان دي چې مثال دی نسي لیدلی، دی مني. او دا خبره چې وایي نبی علیه السلام څنګه ولاړی دا امکان یعنی موږ لیدلی نه دی. مثال وایي شیطان موږ لیدای نسو، ملایکې موږ لیدای نسو، یعنی دی چې وایي موږ لیدای نسو موږ نه منو. داسې ډېر شیان دي چې دی لیدای نسي، دی مني. جزاک الله خیر. زه په دې کې خاص چې اضافول ته نه لرم، خو دومره به ووایم چې کله یو شی د انسانانو په امکاناتو باندې تعریف شو، ثبوت شو، نو بیا خو معجزه نه شوه. یعنی دا یو بیسیک پوینټ دی چې یو شی چې زه تا ته کولی شم تشریح کړم چې څنګه امکان لري یا مثلا په دې پروسس ته کولی شي، نو بیا خو معجزه نه شوه. معجزه څه ته وایي چې ټول انسانان سره راټول شي، چې هغه بعضې معجزې خپل وخت پورې وي، متوجه هغه وخت پورې وي، هغه نه بعد بیا نه وي. نو دا د ټول عمر دپاره معجزه ده، چون اسلام د ټول انسانیت دپاره دی، ټول وخت دپاره دی. نو دا باید په انسانانو تعریفات باندې تشریح نشي. لیکن موږ د حقیقت رسول لپاره څو لارې لرو. یو فقط ساینټیفیک میتھډ نه دی چې باید موږ حضوري تجربې وکړو. موږ ډیډکټیو ریزنګ لرو، موږ مسلسل دلیلونه لرو، موږ منطق لرو، موږ کنسپچوالایزیشن په
د علم په زده کړه کې یو بخش دی موږ دا لرو نو که موږ هغه استفاده کو نو موږ کولی شو چې ووایو چې دا کار واقعا شوی دی یو دلیل تاسو جوهري صاحب محترم درکو دویم دلیل دا دی چې زه ته مثال درکوم اجتماعي صاحب چې دی یو نر دی او دا یو انسان دی یعنی د هر انسان یو پلار دی نو دې دپاره اجتماعي صاحب پلار لري نو دا یو ډیډکټیولی موږ کولی شو حقیقت ته ورسېږو ډیډکټیو څنګه کار کوي دا منطق سلسلتاً منطق څنګه کار کوي هغه دا دی چې که چیرته دوه موضوعات حقیقت وي نو دریم موضوع اتوماتیکلی حق ده زه ته مثال درکوم هر یو انسان ما هر یو انسان ته اکسیجن پکار دی چې ژوندی پاتې شي دې دپاره ما ته اکسیجن پکار دی ژوندی پاتې شم یعنی دا منطقي دلیل دی نو اوس موږ څه شی وایو چې رسول صلی یو حق ویونکی سړی و دویم رسول هیڅ کله هم دروغ نه دی ویلي هیڅ کله هم ثبوت کوي چې د دروغ ویلي دي نو دې دپاره اسراء المعراج هم صحیح دی متوجه که نه دا یو مهم موضوع ده بل چې تاسو براق ولولئ مکمل سټوري ولولئ هغه په دې پوهیږئ لیکن هیڅ کله هم باید معجزې تعریف نه کوي زه ته اوس مثال درکوم د عیسی علیه السلام پیدایش په هغه وخت کې معجزه وه هغه وخت خلکو دپاره معجزه وه لیکن نن نه ده یعنی نن کولی شي یو ښځه بغیر د یو نر یو ځای کېدو نه اولاد راولي پیشکاري کولی شي اولاد راوړلی شي مشکل نه دی موږ مختلف میتودونه لرو چې یو ښځه کولی شي چې عملهداره شي بغیر د نر د یو ځای کېدو نه یعنی هدف مې څه شی دی چې هغه اوس تقریبا غټه معجزه نه پاتې شوي څه معجزه ده چې یو درې میاشتنی ماشوم خبرې نشي کولی دا معجزه د هغه وخت هم نن هم دا نو دغه د کوم معجزې چې رسول صلی کړي دي که هغه د سپوږمۍ جلاتول دي که هغه اسراء المعراج دی که همداسې نور معجزې دي هغه به همیشه دپاره په تروټ د هیسټري کې به هیڅکله هم انسانانو ته وضاحت ور نه کړی شي ځکه چې هغه د همیشه دپاره معجزه ده او چې خلک به ځان تسلیم کړي لیکن کولی شي چې مسلسل دلایلو باندې حقیقت ته ورسېږي چې واقعا دا یو معجزه وه زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم مخکې ځو ساینټیفیکلی هم دا په ثبوت رسېدای شي چې مثال ساینسدانان وایي د لایټ په پاور ساینټیفیک نشي کولی کله هم یو شی په فزیکل پروسس باندې تعریف شو بیا هغه نه شو مثال د لایټ په پاور یو مثال راکټ پاور کېږي نه لایټ پاور چې مثال رونا د روشنایي ده نه چې داسې وا چې د ډېر حده پرې رسېږي نه چې اوس خلک سپوږمۍ ته خېږي لیکن دلته مسله د لایټ پاور نه شو دلته براق دی براق و او الله سبحانه وتعالی نبی علیه السلام په رفتار د تیزی چې ویخې چې وي اسمانو ته یعنی د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې چې هغه کېدای شي د لاړ سم پاورفول وي یعنی بهتر دا چې موږ د باندې تفصیل کولی شو لیکن بهتر دا چې موږ خلک په دې باندې دا پوه کړو چې ورته معجزې نشي کولی چې په د انساني امکاناتو باندې ورته یو سلوشن وباسي لیکن نور علمونه استفاده کولی شي څو پورې یو منطق ته ورسېږي بالکل نتیجې ته ورسېږي جوهر صاحب په دې مسله کې ته څه نظر لرې زما خو دا فکر دی شخصا جناب نوطف صاحب په دې هکله باندې پخواني ځینې علماو یا پخواني نه لکه مثال خبر یو څو لطیفې مخکې ځینې علماو به دا نظر چې هغوی به د معجزاتو دپاره هم ساینټیفیک دلایل کتل یعنی هدف زما هدف د ساینټیفیک دلایلو نه څه دی چې که ته اوس ویلی شي چې دا امکان شته دی چې یو سړی په دومره سپیډ کې ورسېږي د جروسلم ته د مکه او مدینې نه یعنی د دې امکانات موږ لرو موږ جټس لرو موږ کولی شو چې راکټ میزایل استفاده کړو یا داسې نور استفاده کړو لیکن چې په کوم میتھډ باندې چې رسول صلی تللی دی په لاره کې خلک لیدلی دي خلکو کاروانونه لیدلی دي هلته مونځ ورکړی دی بېرته راغلی دی نو موږ زما په نظر باندې چې موږ باید دغه تعریف ته ور نه کړو چې مثلا چې یو سړی په ډېر سپیډ باندې تللی شي دې لپاره هم امکان درلودو نګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه مسله ده او د الله تعالی طرف نه یو معجزه ده سیده دویمه خبره ده باندې خصوصا اوس چې کوم مشران علما دي دا موقف دی چې لکه څنګه الله تعالی دا کائنات جوړولی شي یا د ټایم او سپیس فیبریک جوړولی شي یا څنګه الله تعالی یو وخت لکه په یو ګلیکسي کې یو شان وختي په بل ګلیکسي کې یا مثال خبرې د کائنات نه بل شانتي کائنات نه بهر وخت د ټایم فیبریک پیدا څنګه جوړولی شي نو هغه داسې هم کولی شي چې د شارټ کې یا وخت ورته لانګ کړي لکه موږ تاسې د قبر ژوند لیدلی شو د آلبرټ آینسټاین د تیوري د ریلیټیویټي تیوري مطابق
ټایم او وخت دواړه سره ریلیټیوز دي، یعنی کولی شي چې یو شی تا ته کېدای شي 15 ساعته وي او بل چاته همغه شی 2 ساعته دی. زه ته مثال درکم، زه په لندن کې یم که افغانستان ته په پښو لاړ شم نو کېدای شي زه په 6 میاشتو کې ورسېږم، طیاره کې لاړ شه په 8 ساعتو کې رسېږي. نو یو ټایم تا ته او ما ته فرق کوي، کېدای شي الله سبحانه وتعالی مختلف مکمل ډیفرنٹ ډایمنشن استفاده کړی دی دپاره، یعنی والله اعلم. لیکن موږ په دې پوهېږو دا معجزه وه او همدومره یعنې دغه موضوع خلک په همدې ډول تشریح کولی شو او قانع کولو جوابونه هم ورکولی شو. اعتراض تاسو وختونه وروسته ډېره بهترینه خبره وکړله، لکه موږ انسانان خو چې دا اوس دا ډیډکټیو نالج هم لري، صحیح ده، استنباطي منطق لري انسانان، ریزنینګ کوي انسانان. اوس چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې صحیح وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات صحیح وي د انسانانو په اړه باندې، د اخلاقیاتو په اړه باندې، د عباداتو په اړه باندې، نو اټومیټیکلی زمونږ ډیډکټیو نالج یا ریزنینګ چې کوم دی یا استخراجي منطق، استنباطي منطق، دا خبره هم موږ سره په دې خبره باندې ولاړ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باید دا خبره هم ومنلی شي او دا زموږ د ایمانیاتو سره تعلق ساتي. اوس که چېرته ملحد دا خبره کوي د اول د معراج په واقعه باندې اعتراض کوي، دا د سره ملحد حق نه جوړېږي چې هغه په دې څیز باندې اعتراض وکړي. وجه څه شی ده؟ وجه دا چې ملحد کله مني نو په هغې باندې اعتراض نشي کولی. صحیح ده، موږ سره ساینټیفیک اصول هم دي. نو هر کله چې ملحد سره زموږ اعتراض یا زموږ د سوالاتو خبرو ورسره کېږي، هغه د کوم ځای نه شروع کېږي، موږ ورسره د خالق په باره کې بحث کولی شو یا موږ ورسره زیات نه زیات په هغه امور باندې بحث کولی شو چې په کومو قانع وي چې ملحد مني. اوس چې ملحد یو څیز مني نو د هغې په اړه باندې ملحد اعتراض هم نشي کولی. البته که د یو مسلمان خبرې چې د خپل ځان پوه کړي، نو مسلمان دپاره هم په قرآن کریم کې یا په احادیثو کې ډېر داسې جهتونه راغلي دي، ډېر داسې چپټرز راغلي دي چې هغې باره کې ورته ویلی شي چې دغه څیزونو کې ته خپل عقل استعمال کړه، ته خپل فکر استعمال کړه، ته پوښتنه وکړه او پاتې شوه د معراج واقعه یا د ملایکو په باره کې یا د جنات په باره کې یا د نورو څیزونو په باره کې. نو د دې په باره کې موږ د ایمانیاتو حکم شوی دی. اوس متاسفانه مشکل دا ده چې زیاتره ځوانانو ذهن دومره ساینټیفیک جوړ شوی دی چې هغوی د هر څیز په باره کې ساینټیفیکلی جواب غواړي. اوس ډېر حکمتونه داسې دي، اسلام ډېر داسې کارونه داسې دي چې په هغې کې دوی ساینټیفیک دغه پسې ګرځېږي او چې کوم کې ساینټیفیک حکمت نه وي د دوی شبهاتو کې مبتلا کېږي. جوهري صاحب دغه ساینټیفیک اصل کې خلک پوهېږي په نه ساینټیفیک حقیقت په دنیا کې وجود نه لري، یعنې دا باید خلک پوه شي. موږ څه شی ویلی شو چې په تجربو د ساینس موږ فلحال ویلی شو چې دا خبره داسې ده، لیکن ته و چې واحد یعنی غیر موضوعي حقیقت دا په ساینس کې په خپله غیر ساینسي موضوع ده. دا په دې باندې خلک باید پوه شي. دویم مسله څه شی ده چې د باندې به خلک پوه شي چې موږ په ساینس کې په علم کې اپیسټمولوژي اف ټیسټمني لرو، یعنی علمیت په بنیاد د شهادت باندې لرو. یعنی ټول ساینس که هغه تاسو بنیادي ساینس، فیزیک، کیمستري، بایولوژي، ماتماتکس چې هر یو وګورئ هغه ټول په شهادتونو مخکې روان ده. نو موږ جوهري صاحب دلته ټول شهادت بلکې دلته ټول شهادتونه منو، لیکن چې کله د اسلام موضوع راځي، اسراء والمعراج موضوع راځي، چې کله ابوبکر صدیق شهادت ورکوي، عثمان بن عفان شهادت ورکوي، صحابه شهادت ورکوي، مسافرین شهادت ورکوي، هر یو دغه لږ زره شک دی. پوه نه شوې؟ نو ټول شهادتونه منو، هېڅ مشکل سره نه لرو، لیکن په دې موضوع کې بیا موږ شیطان موږ باندې غلبت کوي، دغه لږ زره شک دی. راځئ مخکې ځو انشاءالله. د ملحد بل سوال دی چې تاسو هندوان یادوي چې هغه یعنې د غوا اوبه بولې څښي، خو نو بیا ولې رسول صم 1400 کال در مخه اډر ورکړي، امر یې ورکړي چې بعضې خلک مریضان وه چې د وش بولې وڅښي. جوهري صاحب تاسو په دې موضوع ډېر ښه پوهېږي انشاءالله. تاسو که به جواب ورکړئ هم نشته دی او که ماته اجازت راکوئ، ستاسو خپله خوښه ده. مهرباني وکړو استاد محترم. اصلا خبر داسې ده جناب اجتماعي صاحب چې په پخوا وختونو کې دا طب چې کوم دا داسې نه و لکه څنګه چې دا اوسنی میډیکل دی که نه میډیکل ساینس. د پخوا وختونو کې د پنساري سیستم او د یوناني طب سیستم او د جړی بوټي، دا جړی بوټي معنا دا چې دا ځنګلاتو کې دا کم طبیعي بوټي دي که نه، دې څیزونو نه به خلکو استفاده کوله. نو بیا به ډېر داسې مرضونو د هغې دپاره به علاج هم کېده. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده د یو قبیلې والو دپاره چې په هغې کې څه مرض راغلی و، د هغې مقصد د رسول صلی د خبرې مقصد دا نه دی چې ټولو مسلمانانو ته ویلي چې په تاسو باندې دا لازمي ده چې دا وکړئ، نه الا بالله، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مرض د یو مخصوص مرض د شفا دپاره دا خبره کړې ده چې دا اوس الله تعالی به تاسو ته په دې کې شفا درکړي. اوس مهمه خبره څه شی ده؟ اوس وختونو کې موږ تاسې ګورو طب ګورو، صحیح ده، ډېرې داسې دواګانې دي چې په هغې کې څه شی استعمالېږي؟
د حیواناتو بول پکې استعمالیږي یا ورته یورین ورته موږ تاسو ویل چې دا پکې استعمالیږي په اوس وختونو کې لکه یو دوی د تاسو ته یاد کړم د پریمارین په نوم باندې ده دا چې لپاره د زنانو لپاره ده خصوصا هغه زنانه چې هغه حامله زنانه وي په دې کې څه شی استعمال شوی په دې کې د هورس یا د اس په ورته موږ تاسو ویل چې اس ورته موږ تاسو ویل شو د دې بول پکې استعمالیږي یورین پکې استعمالیږي چې نور ډېر دواګانې دي د مانه نوم چې دا موضوع ورته کنه د منګه کوره اوس په کوره ده د دې څه کې په ډېر دواګانې کې استعمالیږي چې قسمه چې زونه چې تاسو ورسره نفرت کوو موږ تاسو نشو خوړلې موږ تاسو نشو استعمالولای خو چون کې مجبوري وي په طرف وخت چې هغه استعمالول پکار وي او دا یو عیني واقعیت دی په دې کې بد خبره سنشته د هغه وخت هم زینو قبيلو ولا یا زینو خلکو کدا چرته د او سکلی وي دغه مقصد شفا او دغه مقصد څه دی دغه مقصد دا چې علاج شي جزاک الله خیر انده اوس په جرمني په یو کې دوی لړمان ساتي د موضوع لپاره دعوات نه جوړ کی یعنی لړمان او یا نو چې دا بالکل جزاک الله خیر او برشاد لازم نه دی چې په هیڅ مسلمان ته باید هغه وس کی انت باندې کوم فرض دی نه کوم سنت دی نه کوم واجب دی نه کوم چې اس ضرورت چې کول شي مسلمان مرشي نه دي سړي نه دي راځي صرف هغه یو دغه لپاره قبيله ولا چې مرض په د سوین کې لازم کړی لازم الله بالکل دا خو سیرت کې موږ لولو چې کله څو کسان مدینه ته راتلل د قبیلینا نو دا تاسو باید د خارن لر لاړ شي او دا کار وکوي هغه دا کار وکړو خشول بیرته بیا خار ته داخل شول دا خو واضح مسله ده انده د ټول مسلمان ته حکم نه چې اجتماعي سب تلاش دا کار وکړه تغفر الله استاد محترم دا سوال پر رحمت الله نوروز باندې وکم استاد محترم باندې او بیا به تاسو تشریح راکړي یو ورور دا میسج کوي دی چې یو ملحد مرتد په ناروی کې دی چې هغه پښتنه کوي چې په قرآن کې راغلی چې مځکه یو ټپال په شان اواره ده او الله جل وایي چې غرونه ما د مخونو په شان جوړ کړي دي تر څو چې مځکه ونه خوري او ساينس بیا داسې نه وایي اول دا دوام وایي و اسمانونه جوړ شوي دي او ساينسدانان و اسمانونه نسته نو وایي چې دا د ساينسي غلطي ده په قرآن کې جوړ صاحب ته مخکې ورځي جواب ورکړي زه بدل تر کې اوسه ته یو خاموش ته ځانو رسوم ګوري په اول خو موږ باید قرآن د ساينس کتاب نه دی دا تشریح کړل او دا به تشریح کوم خاله یو درې پختین د درې مو تشریح وکنه قرآن د ساينس کتاب نه دی چې موږ لاړ شو قرآن کې ساينسي مسایل وګورو قرآن د آیاتونو کتاب دی د نخنو خانو موږ باید پکې آیاتونه پکې ولټو لیکن بیا هم کولای شي چې بعض آیاتونه د ساينس باره کې خبرې کولای شي تشریح او تورکو مشکل نه دی په قرآن کې په یو ځای کې هم نه دی کل شوی چې زمکه حواره ده قرآن سوی والارض بعد ذلك دحاها چې کاغنه بعد موږ زمکه جوړ کړه دحاها یعنی څو معناګانې لري یو معنا دا ده چې د شترمرغ د اگې په شکل باندې دویم قرآن چې کله تشریح کوي کنه چې څنګه ورځ د شپه کې دن نه کیږي او څنګه ورځ په شپه کې دن نه کیږي نو چې کله دغه تشریح ته وګوري نو دغه خپل ثبوت کوي چې قرآن داسې معرفت ورکوي د ځمکې چې دا ګرده ده ځکه چې سلولي او مثلا استا باندې ځمکه په شپه کې دن نه کیږي او شپه په ورځ کې وبخي شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې که چېرته ځمکه هواره وای نو دا به یو ځل شپه کېدله او یو ځل به څه شی کېدو ورځ راتله نو چون قرآن داسې نه وایي قرآن دا وایي چې دا دوانه په سلو کېږي دا په خپل ثبوت کوي چې ځمکه ګرده ولوجي لیله نهاره ولوجي النهاره فی لیل همداسې کوم آیات کې راځي په سورې سبا کې هم شته کوم سورې یاسین کې هم دی نو دویم مسله چې راځو دویم پوښتنه شی وه واسمانه ساينسدانان وایي یعنی قرآن چې و اسمانه دلته کوم یو اسمان باندې بحث کوي تر څو پورې موږ دې اسمان نه رسېدلو چې څنګه وبخه چې تاسو مناسب ګڼئ تاسو ورته ورکوئ او که نه زه ورکړم ورته مهرباني دوه سواله دي استاد محترم دواړه سوالونه دي که ورکوې که مشکل نه دي
جوابونه جناب استفاده د وسط باره کې چې کوم خبره کوي کنه ملګری اصلا د تعریف څه شی په عربي ژبه کې ځینې د اهل لغت ولا چې شوی چې د اسمان تعریف د کل شيء على او هو سماء يعني هر هغه څه هغه د مکینه اوچت راځي د ځمکې اوچت وي هغه چې کوم دی په اسمان کې شمارل کېږي یا د اسمان نسبت ورته کېږي صحیح ده اوس په قرآن کریم کې په مختلفو ځایونو کې د اسمان ذکر راغلی دی په اته قسمونو باندې په مختلفو ځایونو دپاره راغلی دی یو ځای کې راغلی دی د ورځو دپاره د اسمان ذکر راغلی دی یو ځای کې راغلی دی اوس مثلا د قرآن کریم دغه نشته دی چې تاسو ته آیتونه کاملا راوړم یو ځای کې راغلی دی د هغه دې دپاره د اسمان ذکر راغلی دی چې کوم ځای کې ورځ راخیږي یو ځای کې اسمان راغلی دی د بغمان لپاره یو ځای کې مختلفو ځایونو کې د اسمان ذکر راغلی دی نو اسمان دا اسمانونه چې ذکر کېږي د دې مطلب دا نه دی یو ځای کې د فضا لپاره راغلی دی د دې مطلب دا نه دی چې د اسمان د خامخا یو سالډ دغه یو کور دی یو طبقه غونډې دی یو چت غونډې دی یو د پاسه بل چت یو د پاسه بل چت دا د ملحد خپل غلطي ده چې دی نه غلط کنسپټ اخیستی دی او جوهري صاحب موږ د هغه راغستی شو لیر هم راغستی شو یعنی نن ساینټیفیکلی ثبوت کړی ده چې موږ څو لیر لرو اوزون لیر دی هغه نه بره لیر دی هغه نه بره لیر دی نو موږ کولی شو سالډ لیر نه دي که نه سالډ لیر نه ده ملحد نه دا اپوزیټ نه کړی ده چې په قرآن کریم کې د سالډ لیر ذکر شوی ده نه دا دوی مشکل دی او باید یو شي باندې ځان پوهېږي د نه مخکې چې اعتراض وکړي بل کوم پوښتنه و اخره کې اخره پوښتنه وایي دلته ورور پوښتنه کړې ده په انګریزي باندې کړې ده another question from atheists why cannot a woman travel without a mahram یعنی ولې یو تیس ملحد وایي چې ولې یو ښځه بغیر نره ټراول نشي کولی یعنی دا ولې داسې ده دلته په کمنټ کې یو ورور وایي ځکه چې اجتماعي صاحب ته فرض پټ نه کړي جوهري صاحب مهرباني اصل خبره جناب نوروز صاحب موږ تاسې چونکې کتلي دي اسلام یې د ښځو لپاره څنګه اصول یا څنګه قوانین دي د ښځې په باره کې اسلام کې کوم کنسپټ دی اول نمبر خبره دا چې همیشه دپاره اسلام ښځه پروټیکټ کوي پروټیکټ مطلب دا چې د دې حفاظت یو لور وي هغې دپاره چې دی د پلار ته چې صحیح ده رسول الله وسلم حدیث کې رسول الله وسلم وایي چې چا د دوه لورونو تربیت وکړه ښه تربیت یې وکړه هغه به ماته په جنت کې داسې د دوه ګوتو اشاره وکړه داسې به ماته یې د لور دپاره د پلار پروټیکشن دغه کړی دی چې لورې باید چې پلار دغه وي همدغه راز د زنانه دپاره د خپل هسبینډ بیا دغه کړی دی ته به د دې خیال ساتې دې دپاره به نفقه پیدا کړي په خپله باندې په اسلام کې نفقه نشته دی چې هغه به د کور دپاره پیدا کوي او مېړه به لکه دغه چنګړیانو هغه رسم کوي چنګړیانو کې یو رسم دی چې هغوی کله نکاح کوي نو هغه خپله تاسو ونې ته وخېږي او ښځې ته وایي د ښځې ته وایي چې ته به ماته نفقه پیدا کړې او که نه درې ځلې ورته هغه ښځه ووایي چې راکوز شه بلکل زه د نفقه پیدا کوم د هغې نه بعد چې دی دا د خاوند په کور باندې کېني او ښځه چې دی باندې ګرځي بیا بنګړیوالي کوي یو شی بل شی کوي دغه کنسپټ په اسلام کې نشته د اسلام کې داسې کنسپټ دی چې که هر صورت وي که ښځه کومه نفقه پیدا کوي نو په دې باندې تا ته ریسپانسبیلټي نشته چې دا په کور کې بلکې دا په خاوند باندې یا په سړي باندې وي نو دلته د سړي د اکنامیکل یا هر لحاظ سره د پروټیکټر چې کوم دی دا سړی د خپل کورودانې لپاره ټاکلی دی درېیم نمبر باندې بیا والده د مور د چې یو ښځه ضعف ته ورسېږي بوډۍ شي شیخوخه چې ورته وایي د هغې دپاره بیا زوی دی صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم
اوس فکر کوم صحیح شو خو تاسو د موبایل نه به هغه رانشي اواز هم راځي تاسو اواز راځي نه دلته زمونږ اواز نه تو ساوند اف دی یو منټ زه بل مایک راوړم استاد محترم بل مایک راوړي یادي دغه اخري سوال دی دغه به ان شاء الله چې تشریح کوو نو بیا به لایف هم باندې فکر کوم چې د کې هم چارج کم دی خو دومره سنه سے گزاره به وشي ته بل مایک مې وروړو آډیو مایکروفون ورنو صحیح شو आवाज و صحیح شو صبر بچا आवाज صحیح شو صحیح شو ها استاد محترم و هغه سوال چې ولې یو زنانه ملحد وای ولې یو زنانه بغیر مرد نر محرم تراول نسی کولای سفر نسی کولای خدای په باره کې ما تاسو ته خبره شروع کړې وه چې نارینه د زنانه دپاره یا د ښځې دپاره په هر حال مور په شکل کې ودانې په شکل کې واته د لور په شکل کې صحیح ده دا یو خبره شوه دویم جهت د سوال دا دی چې موږ ولې نشو کولی د هغې بیسک هغه دا دی چې په ښځو باندې په دې ځای کې اسلام یو قسم ته پابندي غوندې لګوي پابندي غوندې ولې پرې لګوي پابندي په ځکه لګوي چې دا د ښځې دپاره مفید دی ښځې د عزت دپاره مفید دی لکه یو مور او پلار چې خپل بچي ته وایي که نه چې بچی ته باندې مه ګرځه ماخوستن باندې مه ګرځه پلانکي ځای ته مه ځه ډنګي ځای ته مه ځه هغې منې کوي ولې منې کوي د دې ماشوم شي ته د دې ماشوم تربیت پکې شوی وشي دا ماشوم پکې نقصان دی نه کړي همدغسې ته چې دی یو اسلام چې کوم دی د زنانه ته هم وایي چې ګوره که ته باندې بې ځایه وځې ته اجازه درکړې چې یوازې زه په بازارونو کې ګرځېږم هر ځای کې ګرځېږه د سپینو بچیانو په مجلسونو کې هم کښېنه یو ځای بل ځای دا د څه کوي دا د چا لپاره مو نقصان کوي د کسب لپاره مو نقصان کوي اوس موږ تاسې ما چې په کور لوستو په برطانیه کې په لندن کې که نه یا پنځوس فیصده زنانه دې فکر کوي چې دوی تکل وایي سره یا یو جنسي جوړونې سره یا یو غلطې خبرې سره کوي یا یو غلطې اشارې سره مخ کېږي اوس په اسلامي ټولنه کې دا کار څومره کېږي فیصدي د لسو نه هم کمه ده 50 وجه دا چې ځان نه ګرځېږي که د ضرورت مطابق باندې بالکل ضرورت اسلامي اجازه ورکوي مثال خبرې که د ټیچ هغې نه بغیر نه کېږي مثال تا ته یو مریض پروت درته سخت یا یو بل غټ مشکل چې ته خوراک ته ځان اخلي هغه چې بالکل ته خپله چې د کور نه د ضرورت مطابق باندې البته داسې غرانو غاټو سفرونه یو ځای ته ځه او بل ځای ته ځه او بې ځایه د اسلام حفاظت لپاره دا منع راغلې ده او د دې ښه جوابات کېدلی شي چې په کومو سوسایټونو کې ښځه علاوې به هر څه لپاره او په هغه سوسایټونو کې د ښځو لپاره کوم مشکلات دي د اعتراف او د سټیټسټکس چې کوم د لپاره به تر ټولو بهترین وخت دی مننه جزاک الله خیر استاد محترم لندن کې مې دعوت کی او انګریزه ښځه راغله هغه ما باندې سوال وکړي چې تاسې مسلمانان ولې پر خپلو ښځو باندې ظلم کوئ دا ستاسې ښځه ولې اجازه نه لري چې هر یو نر په غېږ کې ونیسي لاس سره میلاو کړي او په حجاب او ابایا او نقاب او چادرۍ کې ساتي نو ما ورته ډېر ښایسته سوال دې وکړي ډېر ښکلی سوال دې وکړي که ته په دې سوال باندې ځان پوه کړې ته باید د اسلام په بنیاد باندې خبره سې د دې در مخه چې زه اسلام بنیاد ته تشریح کړم او د هغه سوال جواب درکړم زه غواړم چې یو سوال در څه وکړم هغه راته چې سوال څه وکړه بیا ما ورته وویل مال د انګلستان برطانیه کوم چې ملیکه ده مال هغه هر نر په غېږ کې نیسي هر نر ته لاس ورکوي وایي نه هغه هر نر په غېږ کې نه نیسي دا ملیکه کوین الیزابت هر نر ته لاس نه ورکوي مال ولې نه ورکوي په دې خاطر وایي هغه کوین د های اتارټي د هغه عزت لري شهرت لري نوم لري هغه هر نر ته لاس نه ورکوي نه هر نر په غېږ کې نیسي هغه د برطانیې د انګلستان کوین د ملیکه د عزت او شهرت او اوچت غوره ده نو ما ورته وویله د هغه رقم د اسلام کې په اسلام کې د مسلمان ښځه چې د مسلمانه مؤمنه هغه د اسلام ملیکه او کوین د ډایمنډ ده دا وجه هر نر ته لاس و غېږه نه ورکوي د هغه لاس و غېږ صرف د خپل خاوند لپاره ده دلته دا ظلم نه دی پر څه بلکې یو عزت یې ورکړی دی شهرت غوره اوچت یو د ملیکې حیثیت یې ورکړی دی نو بیا دا ښځه
ډېر متاثره سوله د دغه جواب څخه او بیا مې مخته پسې دعوت ورکړي بیا اسلام یې قبول کړي مسلمانه سوله نو یقینا چې اسلام چې دی د ښځې حق یې ورکړی حق حقوق یې ورکړی دي اوچت کړی ده غوره کړی ده او د ښځې مسلمانانې د اسلام ملکې دي نو الله تعالی دې زموږ تاسې د خوندو حفاظت وکړي امین یا رب العالمین تاسو چې ما ته اخري کړو جواب تاسو ما ویلو چې څنګه یو مسلمان کورنۍ کې کورنۍ کې په شتا مخه مسلمان د توبه عیسائی وي بیا ول الله تعالی د مکلف دي یا ول الله تعالی چې د عیسائی نه په تاسو کې چې ټول عیسائی د دې جواب ډیرو تمو کړو او ډیر په خطر کې سره کړل زه مفصل تاسو ذکر کوم به تاسو چې دا لایف هم زیات وخت په مونږ په بل من راغلو کو تاسو په مسله کې اعتراض ده تاسو خبره هر کله مسلمان ته د اسلام دعوت رسیږي او دا اسلام مني په مغینه بعد د پلار طرف نه د ورون طرف نه د مور طرف نه په اسلام کې ټول کې داخلي کې سیده یو انسان به چې ان شاء الله خطر عيسى مش كذا عيسى دعوة رسول الله عيسى يوخر خبر رسول الله كست خبر رسول الله بيت شغب غيبا يعملوا كنا غومني لكن مثلا خبر اخلاقيات تستوي ما يو انسان ده عيسى ده اخلاقيات مبارك ده دعوة رسيجي مثال ده بل انسان زورول ده بل انسان وجل كده ما بدا خبر ده ده عيسى ده كبحر مزبان ده بيت كده دعوة ده خبر يبقى سوچ فکر وکړي همدغه راز چې هر انسان ته دعوت ورکړي د اسلام باید څنګه په اسلام باندې سوچ وکړي الله تعالی به انسان دې پوښتنه کوي ورکه ته د عیسایانو په کورنۍ کې پیدا شوی ان الاسلام ته قبل اسلام نه مخکې څه نوونه کړي دي مثال د پلار او د مور نه تاسو د کړي پیغمبر اسلام نه سم حدیث د رسول الله هجرت يهدي وما قبلها ان الحج تهدي وما كان قبلها ان الاسلام ترى بك الاسلام مخکې څه نوونه شوی دي هغه څه محکومه دې دغه باندې چې کله څنګه دغه کتاب یو اسلام نه قبل یو هغه دې چې اسلام دی ورته هغه د اهل فتره وي تاسو مبارک علماء وي چې ځینې علماء وي چې ته به څه ځان ورکول کیږي یا ځینې علماء چې باندې یو ورسته چې راځي یو ځل بیا وبات کې لپاره یو تاسو برابرېږي او هغه د کوم باندې څه راځي چې اسلام نه رسېدل هغه هم د حق کی او د ځان د الله تعالی عبادت کوي دا خبره دویمه خبره هر انسان چې الله تعالی مفهومي هغه ته پاس وریا په طرف ته راځي نو مثلا خبرې یو بشته وي ان انګلیسي ریلیټي په نوم دی بایک تا کې ارګومنت یو فکری دلیل الله تعالی په باندې دې کې نو وي وکړه په یو ځای کې مشروعان پری خود کنه یو پروفیسور دا کوي او بیا سر دا د هم د انګلیس په خپل کتاب کې راوړی دا هیڅ ته په یو کومان پری خود لې تقریبا یو مشکل غونډه حالات راشي چې په پامه سره ودا مشروعان ټول اول چې دا طرف ته الله تعالی طرف ته متوجه یا بدل الله تعالی نه خپل ځان د خلاصون د پاره ورته واړي نو هر کې الله تعالی نو څنګه کوي نو په هغه صورت کې الله تعالی د انسان نه پوښتنه کوي چې کله یو انسان ته الله تعالی موږ پیغام او دا غینه تعاقب څنګه مثال تر عقل مشت الاسلام د طرف اوس دا عمره اوس چې هر انسان د عقل لري او نه لري نو مرته الله تعالی کوي یو لیونه د عقل اسلام ته ورسي چې اسلامي ټولنه وي الله تعالی غینه بیا په څه نه کوي دا دا چې هغه څه نشته هغه اسلام اکسپټول او یا اسلام منلو ورته د سره ما ورته نو په دې خاطر باندې د ملحد د سوال کې کوم دی کله چې کوم څه نه کوي سنن هغه د سې شو باندې چې تاسو عقل مو تاسو کوم نو دا ډول چې کوم نعمتونه موجوده ده هغه په دې هم ته د تاسو د دې بسره درکو استاد محترم مننه جزاک الله خیر شایسته سوالونه او جوابونه ډېر شایسته وه یو ورور دی بار سوال کوي استاد محترم مارکیټینګ په اړه د مارکیټینګ اومیګا مارکیټینګ دغه آنلاین مارکیټینګ دغه چې یعنی خلک نن سبا آنلاین ډېر مارکیټینګ پیسې انویسټ کوي چې دا حلال دی که یو دا سوال دی او بل سوال هغه دی چې په مورګیج باندې یو کور اخیستل وای حلال دی که وای دلته په لندن کې یورپ کې
بعضې ملایان وایي چې یو کور اخیستل یو دانه رانیول حلال دی او ماته بیا یو چا وویل وایي دا ملایانو په خپله یو کور ځان ته اخیستی دا وجه وایي دا حلال دی هغه د اومیګا 3 په باره کې خو زه د تاسو معلومات نه لرم هغه به جناب نوروز صاحب که تاسو سره موجود وي هغه که د دې په باره کې جواب ورکړي او بیع مقدم په باره کې دویمه پوښتنه چې شوې ده په د اقساطو باندې کور اخیستل یا موټر اخیستل که نه و مورګیج دا دی چې سود دی مورګیج په سود باندې یو کور اخیستل ته بعضې ملایان فتوا ورکړې ده په یوروپ و لندن کې و یو کور ضرورت دی هغه ته اسلام کې یعنی ضرورت وخت باندې دا حلال کېږي چې په سود باندې یو کور اخلي نو دا بعضې ملایان دا فتوا ورکړې ده او بیا به ما ته بعضې خلکو وویل وایي دغه ملایانو په خپله یو کور اخیستي دا وجه وایي نورو خلکو ته هم حلالوي وایي په خپله ځان ته لاره جوړه کړې ده جناب اجتماعي صاحب دې ته بیع مؤجل وایي په اسلام کې یعنی یو څیز ته اخلي مثال لپاره یو موټر دی هغه اخلي د هغې قیمت چې دی $10,000 دی او هغه چې ته د 5 میاشتو په نیټه باندې یا 6 میاشتو په نیټه باندې اخلي یا په قسطونو باندې اخلي د هغې قیمت $15,000 ته کېږي نو په دې کې د زیاتره علماو او ثقه علما چې د هغې دغه چې بیع مؤجل دا ناروا ده او د اومیګا 3 په باره کې به جناب نوروز صاحب ډېره پوهه او ډېر ریسرچ لري پکې نو هغه به تاسو ته په باره کې صحیح دی مننه جزاک الله خیر زه به استاد نوروز محترم ته ورکړم مارکیټینګ جزاک الله خیر ورونو د اومیګا پرو باره کې بهتر دا دی چې ما یو تفصیلي ویډیو ریکارډ کړې ده موږ متاسفانه د کرپټو اومیګا پرو فورکس د ټولو باره کې موږ پوره سیریز ریکارډ کړی دی لیکن ډېر زیات مصروف یم زه د ریویو کومه بیا به دوی ته تشریح کړو په هغه ډول باندې ځکه چې زه باید هغه سیریز وګورم چې په مکمل ځان پوه کوي بهتر دی دا پرېږدم هغه وخته ځکه ډېر خلک پکې مصروف نه غواړم لنډ جواب ورکړم او په یورپ کې ګوره اصل مورګیج باندې مکمل حرام دی دا تاسو فتوا درکړي د فتوا شاپینګ کوي ته کولی شي خنزیر د پاره فتوا پیدا کړي که ته فتوی پسې ګرځې او که حق پسې ګرځې نو بیا حرام دی لنډه خبر دا ده دریم پوښتنه دا ده چې جوهري صاحب ستاسو اواز صحیح نه راځي داسې کار به وکړو چې حلال کېدل دلایل وړاندې کړو د تاسو خبره حلال کېدل لپاره خو دا ډېر خلک چې دا لپاره وسګورو بالکل اخو هر څه کې حلال پې کې بل اخري پښتنه چې سپیکرز کارنر کې به یم ان شاء الله سنډي پورس به یم باذن الله تعالی قسم مصیبت نبی سنډي او بل او جزاک الله خیر ورونو تاسو ټول د وخت نه جوهري صاحب هم په موبایل کافي وخت خبرې وکړې تاسو ټول هم انتظار وای موږ به کوشش وکړو داسې پروګرامونه کله کله تاسو ته وکړو ان شاء الله پښتنې هم جواب کوو زموږ مربوطه فیلډونو کې الله هم خوشحاله او آباد لره صحتمند اوسئ جوهري صاحب اواز صحیح نه راځي که نه هغه مخري پیغام تاسو درکړی و فی الحال دپاره مننه جزاک الله خیر ان شاء الله دا ویډیو بیا یوټیوب چینل کې ولویږي کوچني کلیپس دې به جوړ کړو د ملحدین لپاره چې ټول سوالونه حل سوله او بیا به په ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب کې واچو دعاګانې ښه وخت درته غواړو جزاک الله خیر دا پروګرام به ان شاء الله هر هفته 2 هفتې په میاشت کې واري کوو السلام علیکم شیخ صاحب السلام علیکم استاد محترم جزاک الله خیر جناب اجتماعي صاحب الله مو حفاظت وکړه والله ما خو د خپل ټایم ټیبل له ترتیب سره کړی چې مانځه د 3 نه تر 4 بجو پر ان شاء الله چې پروګرام شي نو هغه کتابچه کې دا سره پوینټونه لیکلي خو متاسفانه هغه څه مسله پکې راغله او دا پروګرام هم لیټ شو ما دلته چا سره موعد و چا سره مې ټایم و یو کمپني سره زما کانټریکټ و 5 بجې نو ما به همدغسې زر ځان دې خوا ته راورسوه دې خوا ته مې سفر را پیل کړ الله دې درته اسانه کړي الله دې اجرونه ثوابونه درکړي په دې دنیا او په آخرت کې الله دې د ستاسې کونټراکټ هم درته اسانه کړي انشاءالله بیا به مخته نور پروګرامونه وکړو ښه وخت درته غواړم السلام علیکم